أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. پرون ذکر شو چې کفارو په خپل لاس غوښتنه د معجزې کوله چې کچېرې موږ ته د صفا غونډۍ سره زر کې بیا به موږ ایمان راوړو. الله تعالی د دې تردید وکړو او مسلمانانو ته قناعت ورکړو دوی د حرص نه کې دا ایمان نه راوړي ولې چې اول ایمان را نه ور د قرآن عظیم شان غوندې معجزه یې ولیده بیا هم ایمان نه راوړي. اوس الله تعالی مزید د تسلی د مسلمانانو دپاره بیا آیتونه نازلوي چې دا یو وارې چې ازلي بدبخت وي مبدا د تعین زویل د صفت مغدل وي هغه ته په هیڅ صورت کې هدایت نه کیږي. ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه که بېشکه موږ رالیږلی وای دغه کفارو ته د دوی په غوښتنه ملایکې مو رالیږلی وای چې دوی ویلې ملایکه ولې نه راځي چې تا په نبوت باندې شاهدي راکړي او کلمهم الموتى یا به ویلې چې مړي راژوندي که کوم مړی د به دا شاهدي ورکړي چې رښتیا د قبر عذابونه شته سوال و جواب شته د تا نبوت حق ده نو که د دوی سره مړي هم خبرې وکړي وحشرنا علیهم کل شیء قبله او جمع کړو موږ دوی ته هر شی په دنیا کې مخامخ هر شی چې دوی غواړي مخامخ وروینه ورته جمع کړو ما کانوا لیؤمنو نه دی دی چې دی ایمان راوړي الا ان یشاء الله که د خدای پاک د چا په باب کې مشیت ایمان راوړلو هغه به ایمان راوړي ولکن اکثرهم یجهلون لیکن اکثر د دې جاهلان دي نه پیږي منشا د کفر شو چې د خدای پاک حکم ته غاړه نه ږدي د نبی معجزه ویني ایمان نه پراوړي نو دا ما سړی جاهل ده او یو واره چې سړی جاهل شو حقیقت نه پیژني نو بیا هغه په هیڅ صورت کې ایمان نه راوړي. او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی تسلی ورکوي لکه د تا چې مقابل موجود دي دغسې د هر نبی مقابل موجود و او مقابلین دوه قسمه دي انسی او جینی دښمنان دي. موږ تاسې شیاطین د دښمنۍ په صفت باندې پیژنو چې انسانانو دښمنان دي د مسلمانانو دښمنان دي خو په انسانانو کې داسې انسانان شته چې هغه د شیاطینو کار کوي حتی چې علما لیکي چې تر جني شیطان نه دا انسي شیطان ډیر بد ده ځکه جني شیطان حضرت مالک ابن دینار وی چې هغه اعوذ بالله وی هغه درنه ځي خو انسي شیطان خو مې وای د لاس نه وینیسي دلایل را سره وی روان مې کې هغه ځای ته د ګناه مې بیایي شیطان خو موږ لیدلی نه ده نه چاته دلایل ویلی دي نه څوک تر لاس نیولی ده نه ترغیبي خبرې کړي دي خو کوم انسان چې د شیطان عملی وي شیطان څه شي کوي د خلکو ګمراه کول کوي خلک په ګناه ولګیا کوي کوم انسان چې دا کار کوي چې د خلکو دپاره داعی الی المعصیت شي چې ګناهو طرف ته یې بولي نو دغه ته انسي شیطان ویلی کېږي. دغه شیاطین بیا یوحي بعضهم الی بعض یوحي بعضهم الی بعض دغه بیا دا معنی ده انسي شیطان جنی شیطان ته جنی شیطان انسي شیطان ته دی په خپل منځ کې یو بل ته وسوسې اچوي او یا دا معنی چې لکه انسي شیطان جنی شیطان چې انسان ته وسوسه اچوي دغسې د انسي شیطان هم چې خبر درته وکړي زړه مایل دی موجود شو خو دغه وسواس ده تاسو یو سوچ د ګناه پیدا کړو وکذالک همدارنګه ګرځولي دي پیدا کړي دي موږ جعلنا لکل نبی موږ ګرځولي دي هر نبی لره عدوا دښمنان شیاطین الانس والجن شیطانان د انسانانو د پیریانانو یوحي بعضهم الی بعض چې القا کوي وسواس اچي بعضې د دوی ځینو نورو ته زخرف القول د شي چې باطن خراب وي برسیره آب ورکې
د سرو زرو یا د سپینو زرو نه خلک دوکه کیږي. په د کفار شیاطین چې دي هغه هم انسانانو ته د هغه ګناو د خوبایي جانب د شهواتو پوره کولو خوندونه رامخته کي. هغه باطني زهر چې په ګناو کې موجود دي چې د هغې د وجې نه انسان تباه کیږي، د قبر د عذاب سره مخامخ کیږي، د حشر د عذاب سره مخامخ کیږي، د جهنم د عذاب سره مخامخ کیږي، هغه زهر یې پکې پټ کړي، هغه نه پویني. نو دغه القا د زخرف القول زر آلوده چې لکه د زارو آب یې ورکړي، دغه قول القا کوي، خلک په دغه باندې خطا کي، غرورا د دوکې کولو د تیریستلو دپاره. زخرف القول ښایسته کړی شوې خبرې غرورا د دوکې دپاره. ولو شاء ربک که الله تعالی اراده کړې وای د دې چې دی د دوکه د مسلمانانو ونه کي، ما فعلوه، دا کار به دوی نه و کړی. فذرهم، پرېږده دوی وما یفترون، هغه څه چې دوی دروغ جوړوي چې هغه کفر د دوی ده، اوس یې پرېږده، ورځ د حساب را روانه ده. ولتصغى الیه افئدة الذین لا یؤمنون بالآخرة، او د دې دپاره چې میل وکړي د دوی ښایسته خبرې ته زړونه د هغه خلکو چې ایمان نه راوړي بالآخرت، په آخرت باندې، او دوی القا کوي وسواس کوي د دې دپاره ولیرضوه چې دوی دغه انسي شیطان د جني شیطان راضي کي، ولیخترفوا، او د دې دپاره چې دوی وکړي ما هم مخترفون، هغه ګناوې چې هغه دوی کوي، چې دوی فیصله په کړې ده په هغه ګناو یې لګیا کړي. د دوکې غرورا د هغه ځای سره تعلق لري، د دوکې دپاره د القا کوي، او بل د دې دپاره د ښایسته خبره خلکو ته ور اچي. لتصغى الیه افئدة الذین، چې میل وکړي دی ته زړونه د هغه خلکو لا یؤمنون بالآخرة، چې ایمان نه لري په آخرت باندې. یقین چې څوک په آخرت نه کوي نو د هغه سړي زړه د کافر د شیطان خبرې ته میل کوي، ځکه خو خوند ورته پکې پیدا کړي، شهواتي خبرې ورته وکړي. او د دې دپاره چې دوی هم راضي کې دغه خوښ کې دغه شی، او د دې دپاره چې کسب وکړي هغه څه چې هغه دوی کسب کوونکي دي، جوړونکي دي، په خدای پاک پورې دروغ تړي، هغه د ګناه او کسب په دې باندې وکړي. د دې دپاره دوی القا کوي د وسوسې. بیا به کله کفارو حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وویلې چې راځئ د موږ او تاسې په مابین کې به یو ثالث مقرر کړو چې هغه موږ او تاسې په مابین کې فیصله وکړي. الله تعالی یې چې ته ورته ووایه افغیر الله ابتغي حکما، آیا غیر د خدای پاک نه زه وغواړم بل ثالث چې ما او د تاسې په مابین کې فیصله وکړي. پاک الذي هغه ذات انزل الیکم الکتاب چې نازل کړی د تاسو ته کتاب مفصل، والذین آتیناهم الکتاب، او هغه خلق چې هغو ته ورکړی شوی د کتاب، یعلمون هغه ښه پوهېږي چې انه دغه قرآن عظیم شان منزل د من ربکم من ربک له جانب د رب د تانه بالحق، په حق سره. فلا تکونن، ته مه کېږه انسان من الممترین، له جملې د شک کوونکي نه په دغه قرآن عظیم شان کې. دا حق کتاب ده، مخکینی اهل کتاب هم پېژني چې حق کتاب ده، خو عنادن ایمان نه راوړي. وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا، پوره شوي دي خبرې د رب د ته لوجه د انصاف نه، لکه د الله په کلام کې ومن اصدق من الله قیلا، تر دغه نه ښه خبره ذات د رښتونې خبر نه متصور کیږي، او نه تر دغه نه زیاته د عدل او د انصاف خبره متصور کیږي. دا کلمې د رب د رښتیاتوب په لحاظ هم تمام ته رسیدلي، او د عدالت او د انصاف په لحاظ هم تمام ته رسیدلي. لا مبدل لکلماته، نشته بدلونکی خبرو د الله تعالی لره، چې رب کریم کوم حق فیصله کړی څوک د دغه په مقابل کې بل حق نشي بیانولی چې د خدای پاک خبرو ته تغییر ورکي او هغه حق دغه په ځای باندې راشي. وهو السمیع العلیم، دا الله تعالی اوریدونکی د ټولو خبرو ده او عالم ده په ټولو احوالو باندې. د نبی علیه السلام په وخت کې خو اکثره خلک کفار وو، کم خلک مسلمانان وو. هر وخت کې کافران ډیر دي. حضرت نبی علیه السلام ته خدای نعمت علی دغه کافران چې داسې وړاندیزونه درته کوي، کله وی ثالث را سره مقرر کړه، کله وی موږ ته دا معجزه راکړه، که د اکثر من فی الارض ووایي کافران، که د دغه خبرې ومنې دا د حق د لارې نه باسي، د دغه مه منه. وان تطع اکثر من فی الارض،
که ته متابعت وکړې د زیاتو هغه کسانو چې په مځکه کې دي چې کفار او جهالا دي یضلک عن سبیل الله هغه به تا واړوي د الله د لارې نه نن چې د دنیا په سطحه باندې وګورو څومره کفري ملکونه دي هغه ټول که تجویز ورکوي مسلمانانو پاچایانو ته چې تجویز ورکوي په هر تجویز کې زهر قاتل دي د ښځو ازادي ورکو د تعلیم ازادي وکړو پلانکای وکړه دا هغه څه دي چې عین د الله سره په ټکر کې اچي خدای پاک یو حکم کړی دا دوی بله مشوره ورکوي اوس که سړی د دې اطاعت وکړي د دنیایي لالچ په بنیاد باندې د دنیایي مفاداتو په لحاظ باندې چې بیا به نو حکومت په رسمیت وپېژندی شي کومکونه به وشي چې به وشي خو الله به ناراضه شي الله ورته وایي که د اکثر من فی الارض ته اطاعت وکړي رسول الله ته خطاب کوي نو موږ خود ګمراه کوي رسول الله ته الله تعالی وی که ته د اکثر من فی الارض اطاعت وکړي نو تا د سمې لارې نه باسي ولې ان یتبعون الا ظن دوی متابعت نه کوي مګر هم د تش ګمان کوي حق خو نشته ورسره و انهم الا یخرسون نه دي دوی مګر هم صرف دروغ تړونکي دي په الله تعالی پورې ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله وهو اعلم بالمهتدین بشک رب دتا ښه عالم ده په هغه چا چې ښویېدلی ده د سمې لارې نه یضل عن سبیله وښویږي ګمراه شي بې لارې شي د لارې د الله نه وهو اعلم بالمهتدین او الله ښه عالم ده په لیارمېدونکي باندې څوک چې د لارې د حق نه ښویېدلی دي په هغو هم الله علم لري او څوک چې د حق په لار باندې روان دي په هغه باندې هم الله علم لري د دوی مشرانو به کله دا خیال دا نورو خلکو پاړو ته په لاس ورکوه حتی رابغله مسلمانانو سره به غږېده صحابه و سره چې نه چې د دې اوسپنې په چاړه یې حلال کړي دغه خورې چې الله تعالی یې د سرو زرو په چاړه حلال کړي یعنې چې خپله یې مړ کړي الله تعالی حلال نه شي دوی به داسې تعبیر کوه چې الله یې د خپل قدرت د سرو زرو په چاړه حلال کړي هغه بیا نه خورئ نو کمزوری سړی خو دستي ذاتي دا خبرو ته چې وګوري نو ورسره مني یې هلته نه ګوري چې الله تعالی خو موږ ته د اباحت د حل دپاره شرط ذبحه په اسم د الله ښوولې ده چې د الله په نامه باندې کوم شی حلال شي هغه به خورې چې په خپل شی مړ شو خو په خپل مرګ باندې مړ شو خو د الله نوم نه شو په یاد ذبحه رانغله هغه دم مسفوح چې کومې وینې بهیدونکي دي هغه خو تر جدا نه شوي هغه خو تیت شوي په دغه غوښه کې ټوله غوښه یې نجسه کړه نه د دوی به نه منې فکولو خورئ مما ذکر اسم الله علیه د هغه شي نه چې یاد شوی وي نوم د الله تعالی په هغه باندې ان کنتم بآیاته مؤمنین که یې تاسې په آیاتو د الله تعالی باندې ایمان درلودونکي او که داسې چې په دغه کې شک در لویږي او هغه څه خورئ چې هغه دی درته روا بولي دا خو په دین کې شک ده الله خو واضح دواړه بیان کړي حلال بیان کړي حرام بیان کړي دي د بسم الله په باب کې یو وارې مخکې موږ تاسو خبره کړې وه چې د حلالیدن په وخت کې بسم الله شرط ده که قصدن یې څوک پرېږدي قصدن هغه شي غوښه خوړل حرام دي ناروا دي خو که په ویرو په نسیان سړي پام نه و تر پاتې شوه پروا نه لري ولې نبي علیه السلام چې چا پوښتنه وکړه ده ورته ویلې په خوله د مسلمان کې نوم د الله ده په یو روایت کې راځي په زړه د مسلمان کې نوم د الله ده که ده نوم یادولی خو د الله نوم یادو د بت نوم یې نه یادوه خو صرف وسواسونه به هم نه کوي صحابه راغله حضرت پیغمبر علیه السلام ته وی دا کوچیان چې نوي مسلمان دي کله یې پسه مسه حلال کړی غوښه راوړي یا یوښه حلال کړی غوښه یې راوړي دلته یې خرڅوي خو دا چې دوی بسم الله په ویلې یې که نه یې په ویلې نوي مسلمان دي دغه غوښه موږ خورو که نه نبی علیه الصلاة والسلام دوی ته یو نوع تهدید ورکوي خو ته چې خورې دلته بسم الله په ووایه چې په اول وخت کې بسم الله قصدن پرېږدي بیا په بسم الله ویلو شی خوړل روا کېږي دغه دا معنا ده په مسلمان تش داسې بدګماني مه کوه که نه وایي مسلمان دم خو مسلمان ده مسلمان چې یادوي هغه خو نوم د الله یادوي هغه خو نوم د بت نه یادوي نو په مسلمان به نه یې بدګمانه خو یو داسې مسلمان دی چې په سترګو ویني لکه ما درته ویل چې دا نن سبا چرګان حلالوي هلته حلالوي هلته بل سره غږېږي اچي ډرم ته اچي او هغه پکې هغه وایي 50 شپېته چرګان په یو ځای باندې حلال کړي او بسم الله یو وار هم نه ده ویلی قصدن چې پرېږدي بیا خوراک نه ده جایز وما لکم څه معنی ده د تاسو دپاره الله تأکلو
چې نه خورئ تاسې مما دغه شي نه ذکر رسم الله علیه چې یاد شوی وي نوم د الله تعالی په هغه باندې په وخت حلالولو کې وقد فصل لکم او حال دا چې خدای پاک واضح بیان کړی دی د تاسو لپاره ما حرم علیکم هغه څه چې په تاسې حرام کړي حرام خو یې درښولی دي لکه وروسته هم راځي او مخکې مو ویلي وه حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله هغه درته ښولی دي په هغو کې بیا رحم دی الله ته وګوره الا ما اضطررتم الیه مګر هم نه هغه چې ور مجبوره شي خوړلو ته یې د لوږې نه مري چې هغه مردار شی دم بیرته دومره غوښه درته روا ده چې په قدر د کفایت باندې د مرګ نه په بد شي وان کثیرا بېشکه ډېر د خلکو نه لیضلون نور خلک ګمراه کوي باهوائهم په خپلو ارزوګانو باندې په خپلو خواهشاتو باندې بغیر علم بغیر د علم نه د حلو د حرمت پیتواوی ورکوي دا حلال دا حرام بی علمه د دغه مطلب څه ده نور خلک ګمراه کوي او ظاهره داسې یو زخرف القول ورته وي چې په خپله چاړی حلال کې هغه خوري او الله تعالی چې درته حلال کې هغه بیا نه خوري ان ربک هو اعلم بالمعتدین بېشکه رب د تا ښه عالم ده په تیریدونکي د شرعي حدودو نه څوک هم چې د شرعي حدودو نه تیر شي الله تعالی په هغه علم لري وذروا ظاهر الاسم وباطنه ان الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون وذروا ظاهر الاسم پرېږدئ ظاهري ګناه و باطنه باطني ګناه ان الذين بشک هغه کسان یکسبون الاسم چې ګناوي کی سيجزون زر د یغه ته به جزا ورکړي شي بما كانوا يقترفون په هغه ګناه چې دی کسب کوي اوس دلته الله تعالی وی ظاهري ګناه پرېږدي باطني ګناه پرېږدي دغه څه مطلب ده څوک داسې معنا کوي ظاهري ګناه پرېږدي چې په ښکاره باندې زنا کوي باطني چې په پټه زنا کوي د خو زنا عمل د اندامو ظاهري و ده خو په پټو په ښکاره بعضې ځایو کې ښکاره رنډۍ خانې موجودي خلک ورځي او هلته بدعملۍ کوي هر څوک یې ویني دا ښکاره ګناه زنا هم پرېږدئ پټه ګناه زنا چې هېڅوک تاسې باندې نه خبرېږي په پټه باندې کوئ دا هم پرېږدئ څوک یې داسې معنا کوي څوک یې چې نه ظاهري ګناه هغه ده چې د ظاهري اندامو نه کېږي باطني ګناه هغه ده چې د باطن کې کېږي ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به لاکې ما درته تشریح کړې وه لکه د موږ د لاسو دواړه قسم اعمال دي جایز و ناجایز د سترګو د نظر دواړه حالات دي روا او ناروا د غوږو د اوریدن دواړه حالات دي روا ناروا د خبرو دواړه حالات روا ناروا خوړل روا ناروا د هر اندام روا هم لري ناروا هم لري دکه موږ طریقې محمدیه وګورو چې دغه اندامو ګناهونه یې کړي دي دا اوس یو مولوي صاحب کتاب لیکلی ده په دغه باندې چې د طریقې محمدیه تشریح په پښتو باندې کړې ده چې د ټولو اندامو روا او ناروا دواړه طرف سړی وګوري بیا ورپام کېږي چې په سترګو کې څومره ګناه ده په ژبه پورې څومره ګناه ده په لاس کې څومره ګناه ده په پښه کې څومره ګناه ده په هر اندام کې څومره ګناهونه دي او څومره نیکۍ موجودې دي دغسې د موږ زړه هم دواړه حالت لري ایمان هم د زړه صفت ده کفر هم د زړه صفت ده څومره غټه خبر شو ایمان و کفر تصدیق و تکذیب منافقت ته که شبهات دي په دین کې دا هم ټول په زړه کې پیدا کېږي تکبر هم د زړه ده تواضع هم د زړه صفت ده باطني مرضونه دي سخاوت ته د زړه صفت ده بخل د زړه صفت ده صبر د زړه صفت ده حرص د زړه صفت ده توکل د زړه صفت ده ترک د توکل د اعتماد په اسبابو د زړه صفت ده دا ټول متضاد اعمال هلته هم شته لکه دغه چې مامور به او غیر منهي عنه لري د ظاهره اندامو هغه ټول منو چې مامور به د ظاهره اندامو فرض عمل فرض ده زده کړه هم فرض ده که منهي عنه وي حرام وي زده کړه هم فرض ده ځان تر ساتنه هم فرض ده د ظاهره اندامو چې کوم حکم احکام دي که مامورات دي چې لمونځ په موږ فرض ده زده کړه فرض ده اودس په موږ فرض ده زده کړه فرض ده غسل د جنابت په وخت کې په موږ فرض ده زده کړه فرض ده روژه فرض ده زده کړه فرض ده هر علم د معلوم تابع ده کوم شی چې فرض وي زده کړه فرض وي خو بل طرف ته حرام دي د حرام هم زده کړه فرض ده د یغو زده کړه ولې فرض ده د ماموراتو زده کړه فرض ده د عمل دپاره چې کې به
د ګناه زده کړه فرض ده، د ځان ساتنې دپاره چې ګناه ونه پېژنې نو بیا خو ځان نشي تر ساتلی. شامي ملا هغه وی چې دا د باطن اعمال د زړه هم دغسې دي که نه، مامورات هم لري. موږ ته خدای متعال د اخلاص حکم کوي، موږ ته خدای متعال د تواضع حکم کوي، د توکل حکم کوي، د صبر حکم کوي. دا چې مامورات لم لري او مناهیم لري چې د تکبر نه ځان وساته، د حسد نه ځان وساته، د ریا نه ځان وساته، د عجب نه ځان وساته، خو منع هم لري. او حرام او حلال، فرض او حرام دي دواړه د دغو زده کړه هم فرض ده. ځکه لأن من لم يعرف الشر يقع فيه، څوک چې شر ونه پېژني نو په شر کې واقع کېږي. پروسږ نه اول کال ترجمه چې موږ ناوخته هلته شروع کړه په روژه کې صرف صورت بقره مبارکه او صورت نساء غالبا ویلې، نو تشریح ډېره وکړې. داسې سپین ږیري کسان د عوام ډېر کېنسته چې هغو په خپله اعتراف کړی چې 80 کاله مې کاروبار کړی و، تقریبا زه په سود لګیا وم، په دغه نه وم خبر چې سود د نن مې دغه په ترجمه کې زده کړه. ښه سړی، ښه لوی تبلیغي و، په خارج کې هم کلونه تیر کړي و، خو لیکن دغه حکم نه و ورته معلوم. چې نه معلوم که قصدن به نه کې په شر کې به واقع، بیا آخرت کې عذر شته چې زه په خبر نه وم. خو د علم خدای فرض کړی دی دغه دپاره ده. دا طلب د علم چې په نر او ښځه فرض ده، علم فرض ده، سکول نه. نن سبا خلک دغه تمیز هم نشي کولی، وایي علم په نر او په ښځه باندې فرض ده. فرض هغه علم ده چې د الله د طرف نه نبي د هغه د خدمت لپاره مقرر شوی ده. حضرت پیغمبر علیه السلام د هغه تشریح موږ ته کړې ده، دا په موږ فرض ده. د ښځو په باب کې خو چې صورت نور ته کله په خیر ورسیږو، بیا به هلته وي چې نبي علیه السلام په دغه لیک مه زده کوئ، ما لیک ما په زده کوئ، چې لیک دې په زده کو بیا غم جوړ ده. چې نن سبا یې موبایل زده کړه، میسجونه یې زده کړه، 15 اشنایان په ورځ کې نیسي. دغه علم خو نه ده پر دغه خو علم نه ویل کېږي. دا چې په کوم چې مکلف ده، په ایمان مکلف ده، د ایمان زده کړه په فرض ده. دغه کتاب شمس الضحا په نامه باندې یو وارې موږ ولیکو چې هغه د ښځو مسایل هغه وروسته دا سوچ پیدا شو چې ښځه خو تعلیم نه لري، د موږ عامې مسلمانانې ښځې چې هغه کې، نو دغه کتاب نه خو هغه ګټه نشي اخیستی. بیا به د ماخستان د مطالعې نه بعد 10 بجې شاوخوا تقریبا د ما راغی، ماته به دا نیولی و، بیا هغه کتاب ټول مې په ممریکاټ کې ورته بند کړو، د دې دپاره چې دا مسلمانانې په کور کې وغږوي، دا ښځې په دغه دین باندې خبرې شي. خو فرض خو دغه ده، د امنت بالله تشریح فرض ده، لمونځ فرض ده، زده کړی فرض ده، روژه فرض ده، زده کړی فرض ده، حج فرض ده، زده کړی فرض ده، چې مبتلا به دی. نو د باطن هم دغسې ده، په تکبر لګیا، یې ملا په لوی تکبر لګیا، یې مجاهد په لوی تکبر لګیا، یې صوفي و عبادت کوونکی په لوی تکبر لګیا. د تکبر منشي مې درته ذکر وي، یاد به مې که نه، قدرت ته، جمال او ښایست ته ګورې دوه دغه خطرناکې هغه دا وي چې دا ډېر صوفي شي، بې علمه صوفي، نفلونه ډېر کوي مځتې په خلکو غټه ویایي. دا خو هغه د عبادت شو منشه د هلاکت وګرځېده، علم ډېر شو منشه د هلاکت وګرځي. چې زده دی نه د تکبر پېژنې، نه چې تکبر چېشته ویایي، عجب چېشته ویایي. عجب تکبر دلته بیا لږ خبر دلته وکم چې موږ اکثره په لګیا یو. عجب خودپسندي، بل ته نسبت نشته، خپل ځان سړي ته ښه لیدل کېدل، خپل ځان سړي ته ښه لیدل کېدل، دغه زینه د تکبر ده، اول قدم ده. تکبر ته تر څو نه رسېږي چې اول عجب نه پیدا. لږ د نفلونو شروع کړه، لږ د کتاب مطالعه شروع کړه، لږ د ذکر شروع کړه، لږ د جهاد وکړه، لږ د سخاوت وکړه، ځان ښه درته لیده کېږي. اول ځان ښه لیده کېږي، د بل فکر نه وي. وروسته بیا تکبر راشي. تکبر بطر الحق و غمط الناس، حق ته غاړه نه کېښودل، بل به سمه خبر درته کې ته یې نه منې، او خلک تر ځان کم شمېرل، خلک تر ځان کم شمېرل. اوس ملا د بل ملا باندې غټه ویایي، پیر د په بل پیر یې غټه ویایي، مجاهد د په بل مجاهد یې غټه ویایي، تر هغه نه ځان ښه بولي او هغه نسبت ورسره اخلي. زه تر پلانکي ښه یم، دغه ته تکبر ویلی کېږي. او دومره خطرناک ده.
حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی وی کبریا څادر د ما ده او عظمت لنګ د ما ده، څوک چې د ما سره په دغه کې ځان شریکوي زه به په اور د جهنم کې اچوم. بل روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې الله تعالی وی چې د چا په زړه کې د ستنې د سر غوندې د زرې غوندې تکبر وي جنت په ده باندې حرام ده. حسد راغی د بل مسلمان سره بدنیتي د ده په دینی ترقي، یو ښه عالم منطقې ته راغی د ده علم طریقې راغله په نورو ملایانو اور بل شي. څه یې وکړه؟ خو د حسد خو یهودو کوو د نبی علیه السلام سره چې دوی سرداري و شکرانې د خلکو نه اخیستې چې رسول الله راغی د دوی عزت ختم شو. د دغه وجې نه د حق دین انکار وکړه، په تورات کې تحریفونه شروع کړه د نبی علیه السلام د رسالت نه. ګورې حسد دومره خطرناک شو چې د ایمان مانع شو. د یهودو د مشرانو د ایمان مانع څه شی شو؟ حسد شو. که ښه عالم راغی علاقې ته د درس کار مشهور شو، خلکو کې عزت، په نورو ملایانو بده ولګېږي. ښه پیر راغی یو علاقې ته د ده طریقه د سلسله د بیعاتو سلسله ډېره شوه، په نورو پیرانو باندې ذاتي بده لګېږي. خو حسد نو لکۍ لري که خر. کوم عمل چې د خدای د رضا دپاره وي علامه یې دا ده. وایي کوم عالم چې په یو علاقه کې ښه خدمت دین کوي، په د علاقه کې خدای پاک بل ښه عالم پیدا کړ، خپل نفس ته د دی ګوري، که د بل ښه عالم راتګ دغه علاقې ته د ده په نفس بود شو چې اوس خو داسې ښه کار روان و، ښه جنجالونه نه و، اوس به په جنجال واوړو، معلوم دی چې دا تېر خدمتونه یې ټول د نفس په تقاضا کړي دي، د خدای د رضا دپاره نه دي کړي. او که دی خوشحاله شو چې شکر ده الحمدلله، مخکې د دغه ټولو شاګردانو یا د عوامو مسؤلیت ما د غاړې و، خو هر سړی به ما ته راتلو مسلې پوښتنه بې رانه کړه، طالب زه په سبق باندې په کتاب مجبوره کولم، الحمدلله خدای په ښه عالم راوست، ډېر پیټی د ما نه کم شو، خو مسلمان به ډېر هغه ته وسورځي، د ما هغه ډېر مشکلات مسؤلیت مې ختم شو. نو معلومیږي چې تېر خدمت یې د خدای د رضا دپاره کړی. دغه شان وایي چې کوم پیر په کوم علاقه کې وي او ښه ډېر مریدان لري، ښه یې سلسله وي، ښه یې خانقاه ګرمه یې جذبي، خو چې کله بل ښه پیر راغی دغه علاقې ته د ده په نفس بود شو چې اوس دغه وګوره چې د کومې خوا نه راغی، دا تېر ټول اعمال یې وایي د خدای د رضا دپاره نه دي. که دی خوشحاله شو شکر ده چې د خلکو د اصلاح دپاره ښه معاون خدای پاک را سره پیدا کړو چې د نورو مسلمانانو اصلاح راشي، نو بیا خدمت خدای د رضا دپاره ده. یو امیر د مجاهدینو چې په علاقه کې جهاد کوي، ښه مشهوره وي، ښه خدمتونه کوي، چې کله بل ښه امیر پیدا شو په د علاقه کې، که په ده بود شو چې دا اوس د کومې خوا نه را پیدا شو، نو دا تیر خدمت د خدای د رضا دپاره نه ده. او که دی خوشحاله شو شکر د خدای په ښه تکړه سړی پیدا کړو، هغه ډېر مسؤلیت مې کم شو، نو بیا رښتیا چې د خدای د رضا دپاره ده. د اولیاء الله په قصو کې دغه نیتونه دلته ښه پېژندل کېږي چې سړی د اولیاو واقعات وګوري. یو ولی الله په واقعه کې راځي چې څو کاله مسلسل د تکبیر اولا سره لمونځ کړی و، څو کاله مسلسل د تکبیر اولا سره تکبیر اولا نه و ترتیر شوی. یوه ورځ د څه عذر په بنیاد لکه اوس مثلا ویده و یا اودس باندې وځنډېدو چې راتلو یو رکعت ترتیر و، چې کله امام سلام وګرځوه دی جګ شو، خو مسبوق ده، خو دلته خو خلک وویني چې وایي دا خو خلیفه صاحب هم پاتې ده، چې جګ شو وشرمېدو، په دا نفس کې وشرمېدو چې خلک وایي چې دنم یو رکعت تیر ده. وایي د هغه څو کلو لمونځونه یې ټول بېرته راوګرځول چې دا مې یو هم د خدای د رضا دپاره نه ده کړی. ولې که د خدای د رضا دپاره وای دا عذر خو خدایي ده، په خدایي عذر ولې وشرمېده، دا نفس ولې داسې خجالت شو چې وایي خلک به وایي چې د خلیفه صاحب نه هغه تېر شوی ده، رکعت تېر شوی. ګورې دومره باریک شی ده چې دلته نفس وشرمېدو معلومیږي چې دا تېر عمل د خدای د رضا دپاره نه دی، دغه دپاره یې د تکبیر اولا پایبندي کوله چې خلک به وایي چې څومره ښه پایبند د شریعت ته، پایبند د سنت ته، پایبند د جمع ده. ای واقع کې نه راځي چې څوک بل چیرې میلمه و بیا یې مړۍ کمه خوړه، نو هلته یې لمونځ هم وکړو، لمونځ خو به یې خود په ښه ډېره ښه طریقه کړي چې کله راغی خپل کور ته، کور کې ویله چې لږ مړۍ راواخلی، زوی ورته ویله چې ولې بابا هغه کور کې دومره مړۍ نه وه چې تا ته یې درکړی موړ، وایي ما مړۍ خو مې وخوړه خو کمه مې وخوړه، ما ویل خلک به ویایي
دا خلک به وایي چې اوس مثلا پلانکی صاحب هم دومره ډېره مړۍ خوري. دا زوی ډېر هوښیار و، ورته ویل چې بابا لمونځ دې نو بېرته راوګرځوه، دا لمونځ به دې ښه د دغه دپاره کړی چې خلک به وایي چې څه ښه لمونځ کوي. چې مړۍ دې د خلکو دپاره کمه کړه نو لمونځ به دې د خلکو دپاره اوږد کړی. دا ظاهري ګناه باطني ګناه خدای پاک وایي چې دواړه پرېږدئ، او د دواړو په باب کې وایي چې جزا را روانه ده، د دواړو جزا را روانه ده. اوس د باطني ګناه معرفت او د باطني ګناه علاج دا په تصوف باندې کېږي. ځکه هم که د تصوف موږ کتابونه وګورو د تصوف د لزوم حکم د دغه آیات مبارکه نه یو ثابتېږي. نورو شی هم شته، یو آیات دا ده چې خدای پاک موږ ته ظاهري ګناه هم پرېږده باطني ګناه هم پرېږده. دغه اوس یو مثال درکړم. دا اوس هلته ملګري وویل چې احمدزیه خلیفه مبارک زیارت ته که اجازه وي. احمدزیه خلیفه مبارک قدس الله سیره ما ته په خپله قصه کړې وه. دې په کلي کې ملایي وه، دغه دوم سپین ږیری چې دلته ناسته دغه په کلي کې ملایي وه. موږ په هغه وخت کې هلته نه وو ورغلي. نو مجاهدینو خلک به اول وختو کې په جهاد لګیا وو. د امامتو نه ده وایي د مجاهدینو هلکانو پورې مې خوارۍ ډېرې کړې چې خدای پاک مې په دغه ونه نیسي چې پلرونه په جهاد کې لګیا دي او دلته زمن ته د جومات امام یې تا خواري پورې ونه کړه. نو بیا یې د دې د یو کلیوال زوی ویلی و. کلیوال د ساده غوندې سړی و، نو راغلی خوشکې ورسره کړي. وایي یوه کنځا ده راته وکړه، 3 که 5 که 10 کنځاوې ما ورته وکړې. بس ملایي مې پرېښوه، ورغلم خلیفه مبارک مدرسې ته. څنګه ما ورته ویل چې بس هلته زه ملایي نه کوم. خو دغه ځای ورته اوس ګوره مهم ځای دا ده. دوی ویل ما چې بیعت نه و کړی په طالبي کې د جهاد په وخت کې، د روس د جهاد په وخت کې اوس خدای مرد د مړو حال چې سړی وی پروا نه لري. دا طالبانو تیږې ویشتې انې هغه چې ورته ویل چې نښانې ډېرې ودروي بیا یې ولي سره دغه یې ویشتې. موږ ورسره وو چې دی راغی د ذاتي تیږې ته لاس کړه، نښه یوه یې ویشته بله یې ویشته، بیا یې موږ ته مخ راواړوه. طالبانو تعجب کړو چې اوس خلیفه صاحب هم تیږې ویلې. دوی ویلې ما په دغه تیږه ډېر ښه جهاد کړی. وایي زه هم یو بل مجاهد و، یو کمونیستي ته امیر ورولېږلو، یو غټ کمونیست و، د مجاهدینو امیر موږ ورولېږلو. خو په اول ابتدا د جهاد کې اصلي نه وي، د ما د ملګري توپک درلود، وایي د ما نه و. نو د نه خو مې توپک نه شوی اخیستی چې دا تا توپک ما ته راکړه. خو بس توپک د ده سره و، د ما سره نه و. ورغله شپې کمونیستي ته مو دروازه ور وټکوله. دغه ملګري کارتوس تیر ده تیار چې کمونیستی راووت. چې راووت نو خو مخکې مو دا سره ویلي و چې څنګه راوځي دستي به یې ولې. چې څنګه راووت خدای دې ده وایي وارخطا شو که څه وشو. هغه خو دا بوکسمیني نه یې چې کړي وایي دا ما ملګری ووایه په دغه ځای ووایه هلته یې واچوه، ورمنډې کړي توپک یې واخیست. وایي ما اوس کار خلاص شو، لاس مې کړه تیږې ته چې په دغه ځای مې ویشت، بس هغه یې ځای شو. په یوه تیږه بس لاړ، وایي خدای پاک ختم کړ. نو دغه ویلې وایي په طالبي کې چې چا سره مې ورانه شوم ذاتي مې جوړه نه راتله. وایي په کلو مې ورانه راتله. په جهاد کې مې چې د چا سره ورانه شوم بیا مې ټول وخت به مې دا سوچ و چې څنګه به ویم او څنګه به دا کم او څنګه به دا کم، دا سوچونه به مې وه. نو وایي وخت کې مې خدای پاک ته وژړل چې ملا شو چې الله د شپې مې وایي لمونځ وکړو په دغه نیت باندې. بیا مې ډېر وژړل چې رب کریمه د طالبي وخت را باندې تیر شو، د جهاد وخت را باندې تیر شو، اوس ملا شوم. تر اوسه د ما د مسلمان سره حسد چې یو وارې معمولي خبر راشي دا نه ورکېږي، دا علاج به مې نو چیرې کېږي. خدای ته د علاج ځای راوښیه. بیا مې وایي شپې خوب خلیفه مبارک ولیدو، بیا مې بیعت وکړو. وایي د بیعت اثر ته اوس بیا ګوره، هلته مې د طالب او د مجاهد سره به مې چې ورانه شوه نه مې کړی. دلته امیده کلیوال د امیده د یوه کنځه راته وکړه، وایي ما 19 ورته وکړې. لاړه مو کډه مې تربار کړه. بیرته مې هلته سوچ وکړه چې دی خو جاهل و، امي و، ته خو عالم یې. په ورځ د قیامت کې خدای پاک دا پوښتنه یې تانه وکړي چې هغه یوه کنځه درته وکړه تا 19 ورته وکړه، بیا به خدای ته څه جواب کې. وایي بیرته اوس په امي ته په عذر ور روان شوم. ورغلم دکان ته. چې ورغلم دکان ته وایي ورته مې ویلې چې پلانکیه ژوندی د اوس هم نوم یې نه اخلم.
دا خیال چې ونه کړي چې دا به خلیفه صاحب پښیمانه شوی ده د موږ د جومات امامت ته به بیرته زړه شوی ځکه عذر راته کوي قسم په خدای ده چې په ټول عمر دې تاسې امامت ونه کړم په دغه دم سر خلاص صرف د دغه مافي راته وکړه چې ما کنځاوې ډېر درته وکړي وایي ده غېږ راکړه ده مو ښه ډېر وژړل ما هم ښه ډېر وژړل بیا چې خلیفه صاحب ته لاړم دا قسم یې وکړه وایي هغه هم ښه ډېر وژړل وایي دغه د تصوف په برکت ته چې مخکې مې د یو نیک سړي سره د خپل طالب او د عالم او د مجاهد سره حسد نه ورکېدو دلته خدای متعال په ما کې داسې بدلون راوست داسې ډېر واقعات که اوس ذکر کوو ترجمې کېږي زرمت خلیفه صاحب مبارک روان و د شا د طرف نه بل خلیفه صاحب په دوی سره غږېږي ما ورته پام ده په ده فکر چا خبر کړی و غالبا د ده مبارک مې دا الفاظ واورېده وایي ما ته صفات او غیبت د خلکو هېڅ فرق نه راکوي دا د تصوف هغه اعلی مقام ده چې سړی داسې ځای ته ورسېږي چې نه صفت د خلکو په تا کې لویي پیدا کړي نه غیبت په تا کې خفګان پیدا کړي چې دا په ما پسې ولې غږېږي نفس دومره اصلاح شي چې ټوله دنیا د صفت وکړي چې اتا عمل د الله د رضا دپاره نه وي د ټولې دنیا صفت تا ته څه ګټه درکوی شي چې ټوله دنیا د غیبت وکړي خو اتا عمل د الله په نس قبول وي د ټولې دنیا خلک د غیبت وکړي تا ته د میاشتې د وزر په انداز تاوان درکوی شي اصل خو حقیقت دا ده لا حول ولا قوة الا بالله چې صفت او غیبت سړي ته برابر شي د مسایه کور خاورې به یې جارو کړې د کور ګندګي د کنکیو بیا به یې په کڅوړه کې واچولې د ده کور ته به یې وراچولې خو ده به کنکۍ ته ویلې کار به نه لرئ وایي خدای دې باندې واچوه دومره صبر چې راځي په سړي کې د زور هم کم نه وي خو خلک هم په ځان نه خبروي دغه اصلاح دلته راځي چې په نفس کې د سپي غوندې پړی واچوې کشکوي یې سپی تر جوړ کې ذلیله یې کې هلته بیا انسان کمال ته رسیږي نو خدای پاک موږ ته د ظاهري او باطني د دواړو ګناهونو منع کوي چې ځان بساتې دغه ګناوې هلته سړي ځان آینه کې جوړیږي چې ځان شیشه صفا شي خپل عیبونو ته یې ورپام شي چې په ما کې تکبر ده په ما کې دا ده په ما کې دا ده خو دا هلته چې صحبت په داسې اخلاص په داسې ادب وي امام رازي د وخت یو لوی فیلسوف عالم ده بیا یو پیر دغه ته چا 10 سوالونه رالیږلي دي د نصرانیت د دین دي عیسایانو چې که د دغو جواب دې موږ ته وکړو دلته چې د علما د خانقاه کې ورسره په کېناسته چې وایي کته نو وی ویلې چې د دغو جواب امام رازي لیدلی نه و پېژندو یې نه وایي چې هغه مشهور عالم به ده چې هغه جواب ونه کړي بل څوک یې نشي کړی طالب ته دغه سوالونه ولیکل ورې کړه چې دا به ورړې امام رازي ته چې عیسایانو د موږ نه داسې غوښتنه کړې که دا جوابونه دی راولیکي طالب چې ووت خانقاه نه هلته په خانقاه کې یو سپین ږیری ملنګ ده د خانقاه خدمت کوي بدنۍ ډکوي څو ورځې نوی راغلی ده خلک یې نه پېژني چې دا امام رازي ده یو طالب ته ویل چې څه کوي وایي داسې سوالونه چا رالیږلي دي ډېر مشکل ځم امام رازي ته پلانکۍ علاقه کې ده موږ ډېر صفت اورېدلی ده پیر صاحب راته ویل چې دا وروړه هغه ته ته ورته ویل ته یې ما ته راکړه هغه ورته وخندل وایي دا تا کار نه ده وایي ته راوړه زه خو یې وګورم چې وایي که ته دستي جوابونه ولیکل په هغو کې یو سوال هغو دا کړی و اصل مطلب یې دا و چې عیسی علیه صلات وسلام خو تاسې ژوندی بولئ دا خو عقیده ده که نه د موږ او نبی علیه السلام د دنیا نه تللی ده که نه ده دا خو عقیده ده د موږ نو سوال یې داسې کړی چې یو قبر ده بل د قبر په څنګ کې ژوندی ناست ده یو مړی ده یو ژوندی ناست ده دلته اوس د تا نه چې لیار ورکه یي په دا لیار تېرېږي ته د مړي نه پوښتنه کوې او که د ژوندي نه خو طبعا خبره دا ده چې سړی به وي چې د ژوندي نه نو د دې مطلب دا و چې عیسی علیه السلام ژوندی بولي خو دغه دین حق ده نبی علیه السلام خو اوس مړ ده امام رازي جواب کې ورته ولیکل چې هغه ویلې چې دا مړ ژوندی ناست هلته مړي ته په پوښتنه د چا نه کوې وایي د مړي نه ولې د ژوندي نه ځکه معلومیږي چې دا ژوندی چې ناست دی د نه هم لیار ورکه ده ده ته منتظر ده چې دی څه راته وایي
عیسی علیه السلام چې راکوز شي بیا به په کوم دین فیصلې کوي؟ په دغه قرآن عظیم شان به فیصلې کوي که نه؟ وایي داسې خلک چې د ځان نه جوړ کړي بیا کمال ته رسیږي. امام رازي د وخت هلته په خانقاه کې کوزې ډکولې، بدنۍ ډکولې د طالبانو او هغه، خو ځان یې نه و پېژندلی، راغلی بیعت کړی، خو حیثیت یې دومره د ځان ختم کړی چې دا نه دی پېژندلی. موږ د دورې په کال باندې زموږ د مسلم شریف استاذ وارث خان مولوي صاحب الله دې جنت الفردوس نصیب کړي، سخت قابل عالم و، دا بیا شهید شو. زموږ د دورې په کال شهید شو، مابین کې دا چوټي د میلاد شریف کې. د دغه عجب حال و، کالي یم رنګه اغوسته، څادر هر شی د ملا غوندې ځان نه جوړوه، ډېر متقي انسان و. نو مجاهد راته غږېدو طالب، وایي یو مرکز د جهاد ته لاړم، د چوټیو په شپو کې د کوچانو مرکز ته ورغلم، چې ګورم چې وارث خان مولوي صاحب په چینې په غاړه ناسته، دا د مرکز لوښي مینځي چې دا دیګ دا کاسې دي چې د مجاهدینو خوراک کې کړی په دغو لګیا ده، دا مینځي. نو دا خو طالب ووایي پېژندو، وایي چې زه ورغلم چې ومې چې وارث خان شیخ صاحب لګیا ده، وایي ما وایي شیخ صاحب ته چپ چې دا غږ بیا ولګي. وایي زه چې دغه ځای ته راغلی یم، ناولده ځای ته چې څه دپاره راغلی یم چې زه آخرت برابر کړم، ثواب وګټم. ما ډېر شاګردان وایي قمندانان دي، که زه یوغو ته ورشم هغه بیا ما د خدمت ته پرېږدي؟ دغه ثواب چې د مجاهدینو څومره خدمت وکړي، د ټولو مجاهدینو د جهاد په ثواب کې ورشریکېږي، د دغه ثواب نه به زه محروم کېږم که بیا نه محروم کېږم؟ دا چې په کمره کې اویا اتیا نفره په حال کې پراته دي او یو طالب د دغو ملګرو خدمت وکړي، کوټه جارو کوي، د مړیو ښه بد کې خدمت کوي، یا د ایباندې ملګري چې وینم چې په دا خدمت باندې ولاړي، دا ټول طالبان د قرآن دي، دا څوک چې خدمت کوي د دغه ټولو په طالبي په ثواب کې ورشریک دي که نه دي ورشریک؟ چې نفس لوی وي، زه مولوي صاحب یم، زه ولې ودرېږم خدمت ته؟ د دغه زرو نفرو د ثواب نه محروم شو که نه شو محروم؟ موږ ولې نه کوو دا خدمتونه؟ نفس غټ ده، ځان راته صیب لیدی کېږي. دا چې نفس محکوم شي، ذلیل شي، هلته بیا سړی خدمت ته برابر شي. نو مطلب دا چې دا شیان د موږ د تصوف سلسلې خوبې نه دي، صرف خوبونه، دا قرآن نه ثابت ده. یو د هغو دلایلو نه دغه آیات مبارکه ده. باطني ګناه چې تکبر ده، که ریاکاري ده، که حسد ده، که هر څه دي، دا چې پېژندی کېږي هلته چې تا باطن صفا شي، خپل عیب ذاتي بیا وینې. او د صحبت په پایده چې پوه شي، بیا د شیخ قدر در سره پیدا کېږي، چې مخکې زه په څه حال وم، اوس زه په څه حال یم. هلته بیا دا حال قدر پیدا کېږي چې د ما شیخ ته خدای پاک څومره عظمت ورکړی. محبت هلته پیدا کېږي د یو چا سره په تصوف کې، خو د شیخ محبت تر پلار او مور او اولاد تر هر څه نه ضرور ده. هلته پیدا کېږي چې د ده د احسان تصور کوي ډېر، چې ما سره څومره احسان وکړه، د د کمالاتو تصور کوي چې د کې څومره کمالات خدای پاک ورکړي. دا هلته کېږي چې تا باطن صفا شي، نو د توجه په احسان یې پوه شي چې زه اوس د کوم مقام نه، زه زرمت احمد ضیاء خلیفه صاحب مبارک ته راغلی وم، بیا ارمه کې جلسه وه، موږ ګډ سره لاړو. زرمت خلیفه صاحب مبارک هم و، زرمت خلیفه صاحب مبارک ډېر مشفق و. بیا به بعضې ملګري، صاحب ته خو د دغه سره یې وارې وظیفه وکړه. زه یې ورکړم چې صاحب ته خو د دغه سره یې وارې وظیفه وکړه. ده ورته ویلې د هغه کار مې کړی، ځکه هلته یې ما ورسره وظیفه کړې وه. دی مبارک څه ورته وایي، ته خو وکړه چې زه یې ووینم چې په کوم ځای دې درولی، دا مقامات یې معلومول چې اوس د کوم ځای نه کوم مقام ته په یوه توجه پورته کوي، چې تا خو زه معلوم کړم. اوس چې تا کې باطن صفا شي، په دغه ځای پوه شي چې په ما کې اوس څومره بدلون راغی، د کوم مقام نه کوم مقام ته ورسولم، بیا د ده د احسان تصور در سره پیدا شي، بیا د ده د کمالاتو درک درته ولګېږي چې الله تعالی درته څومره کمال ورکړی. دا چې خلیفه صاحب مبارک کله ټوکه کړه چې داسې خیال وي د تا چې ته ماندړ او زه ماندړ، ته به ګاډه څټې او زه به یې نه څټم، بیا به ښه پیس حاصل کړي. چې ځان ورسره برابر بولي، بیا به وایي ښه. نن چې موږ ایمان کې کمزوري ده، د نبي علیه صلات وسلام د احساناتو تصور په د امت کې نن پاتې ده. د د کمالاتو تصور امتیان کوي، د د جمال او ښایست تصور امتیان کوي چې الله څومره مقام ورکړی. د د عقلي تصور چې د په مرګرتیا کې موږ ته خدای پاک څومره عظیم نعمتونه راکړي، د دغه تصور کوي.
چې تصور د احسان نشته، د ده د جمال نشته، د ده د کمال نشته، عقلا د ده د مطابعت و ګټو تصور نشته، محبت به نو څنګه پیدا شي؟ ځکه په مخامخ مسلمان د راځي لمانځه ته ګیرر خي، سر یې لوڅ وي، پایڅې په پهو کې کوزې پرتې وي، سوچ په ګناهو کې وي، په لمانځه ولاړې په کبیره ګناهو کې سوچونه وي. وزروا ظاهر الاسم وباطنه ان الذين یکسبون الاسم، کوم کسان چې ګناوي کوي، سيجزون بما كانوا يقترفون، زرد چې دوی ته به جزا ورکړي شي په هغه څه چې دوی کسب کوه. ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، مخورئ تاسې د هغه مردار شوي شي نه چې نوم د الله نه یاد شوی په هغه باندې. وانه لفسق، بېشکه دا خوړل د داسې حیوان چې نوم د الله نه په یاد شوی، یعنی په خپل مرګ مړ وي، ته یې خورې، دغه فسق د ګناه ده. او که څوک دا وي چې خو خدای پاک حلال کړی، دا شیطان دا وسواس وراچي. وان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، شیطانان وسوسې اچي خپلو دوستانو ته، لیجادلوکم چې د تاسې سره ای مسلمانانو جګړې وکړي، خبرې در سره وکړي، خو ګورئ ځان به تر ساتئ. وان اطعتموهم، که تاسې د دوی متابعت وکړه چې د الله حرام بللی، شیطان درته حلال په خیال کې درکو، تام حلال وبوله، حرام چې حلال وبولې خو کفر ده، بیا نو انکم لمشرکون، بیا خو تاسې مشرکین یې. او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. کافر ته الله مړ ویلی، مسلمان ته الله تعالی ژوندی ویلی. اوس د یوه کافر او د یوه مسلمان حال دلته ذکر کیږي. آسانه تعبیر، حضرت سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر مبارک تر دغه وخت ایمان نه و راوړی، نو ابو جهل هم د نبی علیه السلام دښمن و، دی هم د نبی علیه السلام دښمن و. خو به هر تقدیر دا قرابت خو یو رشته ده، د سړي خو په خپل قریب باندې بد نه لورېږي. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه ښکار ته تللی، لنده او غیشه خپل ورسره دي، په ښکار پسې تللی. ابو جهل لعین دا بې ادبي وکړه چې پیغمبر علیه السلام یې په خوښیو وویشت. حضرت حمزه د غره د لورې نه را روان ده، چا ورته وویلې ته په ښکارو پسې ګرځې، وراره دې داسې بې عزتي کوي خلک. وایي دی راغی مخامخ ابو جهل ته، چې ابو جهل ته راغی نو په ابو جهل دې ویلو بنا وکړه. ابو جهل زهرۍ ورته کوي او ورته وایي ته نه ګورې د موږ ته بې عقلان دی وایي، د موږ د خدایانو سپکاوی کوي، ای موږ دین یې پرېښو، وسیله رحمي دې موږ سره قطع کوي، ته دغه ته نه ګورې. حضرت حمزه زړه ته خدای ایمان واچوي، هغه ویل تر تاسې نه لوی بې عقلان دي چیرې چې تیږه په خپل لاس وتراشئ، بت تر جوړ کړئ، بیا سجده ورته کوي، په خپل لاس یې جوړ کړئ، بیا یې خدای بولئ. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، شهیدي ورکړه، کلمه یې ویله، الله آیات نازل کړ. خدای پاک وی او من کان میتن، آیا هغه څوک چې مړ و، چې مړ وي په جهل او په کفر سره، فاحیناه، بیا یې ژوندی کو په اسلام یا په علم سره، ځکه جاهل ته مړ ویلی شوی ده، ځکه دواړه ترجمې تفاسیر اخلي، په اسلام یې ژوندی کو یا په علم. وجعلنا له نورا، او وګرځو موږ د ده دپاره یو رڼا نور، یمشي به فی الناس، چې په هغه رڼا باندې دی تګ کوي په خلکو کې. علم نور ده، اسلام نور ده. خدای پاک چې چاته دغه نور نصیب کړي، خو په نور باندې خبرې کوي، په هدایت او بصیرت باندې خبرې کوي. دا داسې ده کما مثله فی ظلمات، په شان د هغه چا ده چې هغه پروت وي په تیارو کې، لیس بخارج منها، نه یې وتونکی د دغه تیارو نه. نه، دا دواړه نه دي برابر. دا چې نفس مسلمان شو، کلمه یې ویلې، د هغه د دښمنۍ نه په دوستي بدل شو، عدو الله مخکې ورته ویلی کېده، اوس ولی الله. څومره غټ مقام فرق راغی. کذالک زین للکافرین، همدارنګه ښایسته شوی د کافرانو ته ما کانو یعملون، هغه څه چې دوی عمل کوي. کفر ورته ښایسته لیدی کېږي، معصیت و ګناه ورته ښایسته لیدی کېږي. دی موږ حال بل ورځ داسې را روان وم، د طالبي د وخت د حضرت مولوي صاحب محمد نبي محمدي د بازار کې مې دا ښځې ولدې، هغه دا کیسه را په یاد شوه
مولوي صاحب امیر د حرکت چې و مولوي محمد نبی محمدي پېښور کې تقریر کوو موږ طالبان وو نو په دغه د مهاجرینو په حال باندې یو مصره یې ویلې د جمرود روډ د هغه طرف ته د کارخانو طرف ته چې وځې دا د تورخم لور ته چې لار راغلی ده په دغه پر یو مصره یې ویلې وایي چا یې ټیکری لیدلی نه و اوس د جمرود په روډ روان ببرسرونه غالبا که ګرځي ببرسرونه مسلمانو مخکې د ښځې ټیکری نه و لیدلی مسلمان داسې عزت دین ده چې د ښځې چا ټیکری نه و لیدلی اوس دغه بدبختانو داسې حال ته ورسېدو چې پرتوګونه یې اچولي دي په پتلونو کې د باندې ګرځي ټوله دنیا یې ویني مخونه یې لوڅ دي ټوله دنیا یې ویني سرونه یې لوڅ دي غړۍ یې لوڅې دي ټولې دنیا یې ویني نو کفارو ته خدای دغه عمل ښایسته کړي دي فاسقانو فاجرانو ته خدای دا شیطان دغه عمل ښایسته کړي دي بس هغه نه پرېږدي وکذلک جعلنا فی کل قریة اکابر مجرمیها لیبکروا فیها وکذلک لکه فاسقان دي مکې چې مشران دي دغه شان الله تعالی وی موږ ګرځولي دي په هر کلي کې اکابر مشران مجرمیها مجرمان دي دغه کلي د څه دپاره لیمکروا فیها چې دوی فریبونه جوړ کړي په دا کلي کې حیلې جوړې کړي د خلکو د خطا کولو دپاره ځکه خلک چې مني د خان صاحب مني د حاجي صاحب مني د ماړه مني هغه د غریب سړي نه مني او دنیا د امتحان ځای ده وما یمکرون دغه خلک حیلې نه جوړي الا بانفسهم مګر د خپل ځان په ضرر یې جوړي وما یشعرون دوی شعور نه لري بدبختانو دومره لویه دعوا به کله وکړه دومره جهل و بې ادبي به کړه چې نبي علیه صلات وسلام به دعوت اسلام ورکړو موږ یې تر څو نه مونو چې خدای پاک په خپله موږ ته وحی نه یې کړی چې دا پیغمبر ده خپله یعنې یا وارې به ما ته پیغمبري ثابتې کړي وحی خو الله پیغمبر ته کوي هلته به بیا د تا پیغمبري ومنو واذا جاءتهم آیة کله چې راشي دوی ته کوم آیات وحیه قالو دوی وی لن نؤمن موږ ایمان نه راوړو حتی نؤته مثل ما اوتی رسول الله تر څو پورې چې موږ ته هم راکړی شي په شان د هغه آیتو چې ورکړی شوي دي پیغمبر علیه صلات وسلام ته یا دا معنه داسې معجزه دي دی موږ ته راوښي لکه نورو رسولانو ته چې ورکړی شوي وي هلته به بیا دی د ایمان ومنو رسالت ومنو دی د هم له کڼې نه مار راته جوړ کړي داسې د نورو انبیاو د معجزو غوندې د معجزې راته کاره کړي خو الله اعلم حیث یجعل رسالته الله ښه عالم ده په هغه ځای چې په کوم ځای کې خپل رسالت دا منصب د رسالت چې چا ته ورکوي د چا په سینه کې ږدي الله هغه ځای ورته معلوم ده هر چا ته وحی نه کوي دا تکبر د ځان غټ ورته لیدی کېږي چې ما ته دې وحی وشي الله دې ما سره خبرې وکړي بیا به زه پس دغه نه د تا رسالت ومنم سیصیب الذین اجرموا زر د چې وبرسېږي هغه خلکو ته چې کفر یې کړی چې به ورته ورسېږي صغار ذلت عند الله په نزد خدای پاک باندې سپکاوی وعذاب شدید عذاب ډیر سخت بما كانوا يمکرون په سبب د هغه څه چې دوی میکرونه کول حیلې جوړولې مسلمانانې بېلارې کول منشه د کفر تکبر ده د هره ګناه منشه تکبر ده خو د دغه متکبرینو به داسې ذلت خدای پاک په قیامت کې راولي یو وارې به د دغه متکبرینو وجودونه دومره ورکنکي کې خدای پاک لکه میګاتانه د قیامت حالات متفاوت دي اول د قبر نه په خپل شکل راپورته کیږي بیا حالات بدلیږي او را بدلیږي دومره بې کنکي کې لکه میګتانه چې د اهل د محشر ټول کې خیږي چې تر پښو یې لاندې کې دا تکبر یې ختم کړي تر هغه وخته پورې جنت ته نشي تللی چې تر څو یې تکبر نه یې ختم کړی چې مسلمان متکبر یم کافر خو صرف ذلت ته هغه خو اسم جنت ته نه ځي فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام چاته چې الله تعالی اراده د هدایت وکي نو خدای سینه پراخه کی د اسلام لپاره ومن یرید ان یضله چاته چې الله اراده وکي چې گمراهی کی یجعل صدره ضيقا وګرځي سینه تنګه حرجا تکلیف د اسلام راوړل نیک اعمال دومره ورته تکلیفي کانما یصعد فی السما لکه د اسمان لور ته چې سړی خیږي دا خو ډیره مشکله خبر ده د ایمان راوړل ورته دومره مشکل شي نیک اعمال ورته دومره مشکل شي کذالک یجعل الله رجسا دغه شان ګرځي خدای پاک پلیتی
علی الذین لا یؤمنون، په هغه خلکو باندې چې کوم ایمان نه راوړي. دا چې خدای پاک چاته اراده وکړي د ایمان راوړلو سینه یې پراخه کړي، چاته چې اراده د دلالت وي سینه یې تنګه کړي. دغه باب کې صحابه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې خدای پاک چاته اراده د ایمان راوړلو کې سینه یې پراخه کړي څه معنا؟ چې اراده د ګمراهي وکړي سینه یې تنګه کړي څه معنا؟ دغه څه علامه شته چې سړی پوه شي؟ وایي اوه علامه یې دا ده کوم چاته چې الله اراده د خپلې دوستي وکړه چې سینه یې پراخه کړي دین طرف ته، علامه یې دا ده، اول خبره دا ده چې د دغه سړي د آخرت سوچ پیدا شي، د دنیا مینه او محبت د زړه نه ووځي، او د مرګ نه مخکې د مرګ دپاره تیاری شروع کړي. د شرح صدر وایي دا علامه ده چې د دغه انسان د آخرت طرف ته رغبت پیدا شي، د دنیا نه یې زړه را صبر شي، او د مرګ نه بعد زندگی دپاره تیاری شروع کړي. ولې؟ هغه زندگی ډېره اوږده زندگی ده. د دنیا ټول ژوند د آخرت په نسبت باندې خو بار بار موږ اورو لکه دریاب ته چې ګوته ټیټه کړي او ګوته راپورته کړي. دا د ټولې دنیا د زندگی مثال ده، د ټولې دنیا، د ما او د تا د عمر نه، د ټولې دنیا. پاتې دریاب د آخرت مثال دا خو ختمېدن نه لري. اوس نو چې د چا الله اراده د هدایت ورته وکړه هغه اوږد ژوند په فکر کې ورکړي. حضرت عمر فاروق قصه چې ما درته وکړه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورغی، پیغمبر علیه السلام په کټ مبارک باندې پروت ده، په کټ پیزای پروت ده، بله توشکه نالۍ چې نشته، په هغه یې په دا ډډو کې ننوتلي دي، دغمې ده چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم راپورته شو، د ده څنګ مبارک یې د دې میزرې دغمې ولیدې، نو حضرت عمر فاروق وژړل چې کسرا او قیصر د خدای دښمنان د خدای پاک دومره ډېر راحت و زندگی ورته کړې ده نصیب کړې، او ته د خدای رسول یو توشکه نه لرې. حضرت عمر صاحب ته نبی علیه السلام څه وی؟ یا عمر تم دا خیال کوې په دغه نه یې خوشحاله چې د دنیا د موږ آخرت ته د دنیا ژوند ټول په خوشحالي تیر شي، په ښه راحت تیر شي، په عزت تیر شي، د دنیا په عزت، په صحت، په هر څه کې تیر شي. څومره به وي؟ 80 کاله یا 80 کاله. د دغه خو بیا ټول ذاتي غم ده، خدای م دې وساتي چې څنګه قبر زندگی مرګ شروع شو، د مرګ نه بعد ذاتي ده ته ویل او دربول شروع دي. د حشر 50,000 کاله تکلیفونه په تیریږي، د قیامت جهنم ته چې ځار شه ابدي زندگی بیا 19 قسمه عذابونه هلته په جهنم کې ورکول کیږي. مسلمان که لوږه ده، که تنده ده، که مسکنات ده، که بېکسي ده، که مرضونه دي، که نور تکلیفونه دي، حتی که بندیخانې دي، که هر څه دي، دا خو یو څه شپې دي تیریږي. د دغه نه بعد راحت شروع کیږي چې مړ شي. مسلمان ته راحت د دغه نه ده. وایي د دنیا چې څومره ښه عزت او ښه راحت ته د مسلمان راحت د قبر د دنیا تر ټولو نعمتو زیات ده، او تر قبر نه بیا د قیامت د ورځې راحت زیات ده، د قیامت تر ورځ نه بیا د جنت راحت زیات ده. ټول په ترقي د راحت کې دي، د خوشحالۍ کې دي. د کافر دپاره وایي که په دنیا کې هر څومره تکلیفونه په ده تیر شي، تر ټولو تکلیفو یې د قبر تکلیف ډېر زیات ده، تر قبر نه بیا د قیامت ورځې تکلیف ډېر زیات ده، تر هغه نه بیا د جهنم تکلیف ډېر زیات ده. د دوی ټول بیا تکلیفونه دي. نو او چې د چا خدای پاک هدایت اراده نه وي، شرح صدر نصیب نشي، نو د آخرت فکر یې ووځي، دنیا ته ذاتي فکر شي، د مابعد د مرګ زندگی ویره شي، د دغه دنیا ژوند ته یې پام وي. دنیا ډېره که کور ده، دا کور بیرته دا کمزوری ده، ړنګ که بیرته پخه بنګله جوړه که. ژوند بس په دغه تعمیرو لګوه، ړنګوه او جوړوه، په دوکانو جوړولو، په مارکیټو جوړولو، په جوړولو لګیا ده، خوند یې نه ده تر اخیستی. په پریشانیو ده، بیا دلته لانجه ده، دلته لانجه ده، دلته لانجه ده، دلته لانجه ده، دی راحت بولي، هغه ټول په زحمت او په عذابو کې لګیایي. آخرت سوچ ورده تکلیف ذاتي دغه وخت کې ورته شروع شي، سترګې هلته خلاصې شي چې د زلکدن وخت کې ملایکې وویني، هلته بیا خپل ژوند ته ورپام شي. وهذا صراط ربک مستقیمه. دغه اسلام لیار د رب د تا ده چې ډېره برابره لیار ده.
موږ روزانه اهدنا الصراط المستقیم سوال کوو الله تعالی ته استقامت په شریعت چې عقیده دې د اهل سنت والجماعت موافقه وي افراط و تفریط نه وي نه تعطیل نه تشبیه باندې د الله په صفاتو کې هم قول نه کوي معتدل وي اخلاق هم درمیانه حال وي اعمال هم درمیانه حال وي دا ما بین حال متوسط حال چې چاته خدای په صراط مستقیم ویلی کېږي استقامت د شریعت دا تر هر چیز نه لوی نعمت ده الله خپل حبیب ته حکم کوي واستقم کما امرته مسلمانانو نه استقامت غواړي چې تاسو په شریعت ځان مستقیم کړئ د دغې وجې نه د اولیاو نه دا واقعات را نقل دي ويكن طالب الاستقامه ولا تكن طالب الكرامه استقامت طلب کوه چې خدای په شریعت مې برابر کی کرامتونه ما غواړه چې په اوا دی والوزم ولې په کرامت کې د تا د نفس مزیتوب راځي چې کرامت د نښکاره شو خلک د بې عزت ډیر کوي خو بیرته د نفس خواهشات پوره کیږي او په استقامت الله راضي کیږي کن طالب الاستقامه ولا تكن طالب الكرامه کرامتونه مه غواړه یو لیلا ته څوک وی ارغندي خلیفه مبارک په دا قصه کړه چې د نه پیغام د حضرت مبارک نه د حکایت کوو که چا ورته ویل نور المشایخ مبارک ته چې مخکینیو پیرانو واقعاتو کې راځي چې څوک به په اوا الوته دومره لوی کرامت و څوک به د اوبو په سر روان و دومره لوی کرامت و څوک به دا و تا نه یو شی مو نه لیده وای ده ورته ویل چې دا خو دې نه لیدلې خو په ټول عمر دې د ما نه د شریعت خلاف کار لیدلی وای نه وای تر دغه نه غټ کرامت چیرې ده اصل کرامت خو دا ده چې په شریعت ځان برابر کې ابراهیم ابن ادهم د اوبو په سر لمونځ کوه بی بی رابعه چې ورته راغله هغه جاینماز واچو پاس په هوا ودرېدو په هوا یې لمونځ وکړه ابراهیم ابن ادهم په 14 کاله کې حج ته لاړ بیا نو وروسته بی بی رابعې ته چې بی ابراهیم ابن ادهم کعبې ته رسېدو حقیقت کعبې په ځای نه و قصه یې اوږده ده خو صرف دغه د یو ځای به ذکر کړم چې دوی ورته ویل دا کرامتو ته څه ضرورت چې ته یې ښکاره کوې چې په 14 کاله کې زه حج ته ایله راورسېدم دا چې ته د اوبو په سر باندې ودرېدې لمونځ دې وکړه ما پاس په جاینماز په هوا واچو لمونځ مې وکړه تا د چی شي حال ښکاره کړو ما د چی شي حال ښکاره کړو اگر بر سر آب میری خسی اگر به هوا می پرې مګسي د اوبو په سر چې ځې لرګی د لرګي ټول د اوبو په سر روان دي که ډوبوي یې دا بزرګي ده چې د اوبو په سر روان ده په د هوا چې د مچان ګرځي دا بزرګي ده چې په هوا الوځي اصل کې استقامت د شریعت مطلب ده په هوا الوتل خو جوګیان هم الوځي جوګیان هم الوځي استقامت ډیر ضرور ده هذا صراط ربک مستقیمه دغه دین دی اسلام لیار ده رب دې تا ده دا ډیره مستقیمه لیار ده قد فصلنا الآیات په تحقیق سره واضح بیان کړي دي موږ آیاتونه لقوم یذکرون دغه قوم د پاره چې پنتر اخلي لهم دغه پند اخیستونکي لره دار السلام کور د سلامتیا ده عند ربهم په نزد رب دی کور د سلامتیا سلامتیا معنا موږ واخسته جنت د سلامتیا ځای د هیڅ نوع تکلیف بیا نشته پکې څوک چې د قرآن نه پند اخلي دا معنا عمل پکوي نو د دغه دپاره به جنت ځای وي او یا دا معنا د دغه سړي دپاره چې پند اخلي د قرآن نه د دین نه دار السلام کور د الله د سلام د الله یو نوم ده په دنیا کې لکه جماعت د الله کور ویلی کېږي په آخرت کې جنت د الله کور ده کور ده معنی د خصوصي رحمت ځای ده خو خلکو ته میلمستیا په جنت کې ورکوي نزول من غفور رحیم وهو ولیهم دغه الله تعالی مددگار دی دغه خپلو دوستانو ده بما کانوا یعملون په سبب د هغه څه چې دوی نیک عملونه کول و یوم یحشرهم جمیعا یاد که هغه وخت چې راجمع به کې الله تعالی دا ټول خلق او وبه ویلی شي یا معشر الجن ای جماعت ای ډله د پیریانانو شیطانانو قد استکثرتم من الانس په تحقیق سره ډیر مطابق کړي و تاسې د انسانانو نه څومره خلق مو بیلیارې کړي و وقال اولیاؤهم من الانس او وبوی هغه دوستان د شیطانانو د انسانانو د جملې نه اب بیا څه وی ربنا استمتع بعضنا ببعض ای رب دې موږ
ګټه اخیستې وه بعضو د موږ په بعضو نورو باندې لکه دوی چې موږ تابع کړي وو په دغه خوند اخیست دا شیطان د لمر ختو د لمر لوېدو په وخت کې لمر ته ځان برابر کړي کوم خلک چې لمر ته سجده کوي دی د خپلو اتباعو ته په خیال کې دا ورکوي چې دا ټول ما ته سجده کوي خوند په دغه اخلي دا د خلکو په اتباع خوند اخلي دا خوند دی را باندې اخیستی و خو دا خوند موږ په اخیستی و د زنا راته ښایسته کړه موږ زنا وکړه خوند مه په واخیست شراب یې راته ښایسته کړه موږ شراب وچکل خوند مه په واخیست دوی په موږ خوند اخیست موږ په بی دوی په وسواس اچولو موږ یې تابع ګرځولو موږ عملا په عمل ګناوې وکړې خو دواړه به سره روانې اوس جهنم ته وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا موږ ورسېدو هغه نیټې خپلې ته چې تا راته مقرره کړې وه نو قال الله تعالی ورته وی النار مسواکم اور ځای د استوګنه د تاسې ده که شیطانان دي که دغه خلک دي چې د شیطاني منلي دي خالدین فیها همیشه به وي دی په دغه جهنم کې الا ما شاء الله مګر هم نه هغه څه چې د الله تعالی ورته خوښوي ان ربک حکیم علیم بېشکه رب د تا چې د حکیم او علیم ذات اوس دلته په استثنا کې خبره راځي قال النار مسواکم اور ځای د استوګنه د تاسې ده همیشه به یې په دغه اور کې الا ما شاء الله مګر هم نه هغه وخت کې که الله اراده د ایستلو وکړه د اور نه کافر د اور نه وځي نو استثنا څنګه ده نو جواب دا ده چې که د دغه مخکې ډلې نه چې اولیاءهم من الانس دغه شیاطینو کافران سره واخیستی شي نو ځای مو اور ده الا ماشاء الله مګر نه هغه وخت چې د الله خوښه شو چې د اور نه مو وباسي زمهریر ته جهنم نه باسي خو په جهنم کې عذابونه ګوښې ګوښې دي لکه د اور چې سخت عذاب ده د ساړم دغسې سخت عذاب درکړي زمهریر طبقه هغه لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې جهنم کې دوه غټې طبقې دي جنت یو اور ده بل یخای ده سوړ ده دا په دنیا کې چې سخت ګرمي راځي د جهنم د اور او سیلای ده هغه سخت ساړه چې راځي هغه د زمهریر او سیلای ده چې دنیا ته راوځي نو چې الله ورته خوښه شو چې د اور نه اوس بیا هغه ته کې زمهریر طبقې ته کې نو اور نه یې راوباسي داسې نه چې د جهنم نه یې راوباسي او دومه معنا که داسې شي چې په د اتباعو د شیاطینو کې ګناهګار مسلمان هم ورګډ کې نو اکثره خو کافران دي د هغو دپاره خو خلود ده په جهنم کې الا ماشاء الله مګر هم نه هغه خلک چې د الله ورته خوښه شوه د ایستلو چې هغه مسلمان ګناهګار جهنم ته تللی هغه به بیا راوباسي هغه همیش نه پکې پاتې کېږي وکذلک لکه په دنیا کې چې انسي و جیني کافران یو د بل باندې مسلط دي بعضې د بعضو سره تعلق لري دغه شان نو ولې بعض الظالمین بعضا موږ به مسلط کو بعضې ظالمان په ځینو نورو باندې بما کانو یکسبون په سبب د هغه څه چې دوی کسب کوه د ګناهو د وجې نه کله خدای په کفارو ته په دنیا کې هم سزا ورکوي یو کافر د بل کافر په مقابل کې جګ شي سره جنګېږي بعضې په بعضې مسلط کو اوس لا د روس اوکراین سره لګیا دي دواړه کافران دي بمبارونه شروع دي توپونه شروع دي او د بل خدای د غټ سره هم لګیا کی چې ای مسلمانانو حال خدای پاک لږ ور وویني چې د دې خپلې ښځې کونډې شي او یتیمان یې دغسې ذلیله شي نو الله بعضې په بعضې باندې مسلط کړي لکه په خواهشاتو کې چې په مسلط کړي دي په خواهشاتو کې مسلط کړي دي شیطان چې څه ورته یې کافر دا بل کافر یې ورسره مني په ظلم کې دم خدای یو په بل باندې مسلط کړي چې هغه خوندونه یې وڅکي یا معاشر الجن والانس ای ټوله د پیریانانو ای په ټوله د انسانانو الله به په قیامت کې ورته الم یاتیکم رسول منکم آیا نو راغلی تاسو ته رسولان د تاسو د جنس نه یقصون علیکم آیاتی چې بیانول په تاسو باندې آیاتونه د ما وینذرونکم لقاء یومکم هذا او يرول تاسو د ملاقات ورځ د تاسو نه چې دغه ورځ ده د قیامت نه ولې تاسو نه خبرولای تاسو ته وامو ډار نه درته ذکر کوو اوس دلته راغله انسانانو پیریانانو دواړو ته خطاب ای پیریانانو ای انسانانو تاسو ته د تاسو د جنس نه رسولان نه و درغلي په انسانانو کې خو رسولان راغلي دي اخو واضح خبره ده 1,4,000 پیغمبران کې راغلي په پیریانانو کې
پیغمبران شته که نه؟ په دغه مسله کې اختلاف ده. څوک وي چې پیریانان د انسانانو تابع دي، هغه نبی چې انسانانو ته راغلی هغه دغه پیریانانو ته هم راغلی. لکه نبی علیه السلام په باب کې خو دغه واضح ده چې د انس و جن د ټولو دپاره پیغمبر و، خو د تاسې د جنس نه دا معنی هغه هم د مخلوق و لکه تاسې چې مخلوق یې. څوک چې نه، پیریانانو کې مخکې پیغمبران راغلي. ولې؟ په دغه دنیا کې مخکې تر انسانانو نه زندگی چا کړه؟ پیریانانو. او خدای متعال وی وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، موږ چاته عذاب نه ورکو چې یو وارې خبر کړی نو رسول مو نه یې ولېږلی. نو په مخکې کې په دې کې هم رسولان راغلي، خو او خاتم النبیین چې راغی د پیریانانو رسولانو سلسله ختم شوه، د انسانانو د رسولانو سلسله ختم شوه. دی د انس و جن د ټولو کائناتو دپاره پیغمبر ده. قالو وبوی دا دواړه ډلې شهدنا علی انفسنا، موږ شاهدي ادا کوو په خپلو ځانو باندې چې موږ کړي دي. نبی راغلی و، موږ خبر کړي وو، خو موږ نه دي منلي، موږ په ګناوې کړي دي. وغرتهم الحیات الدنیا، دوی دوکه کړي وو ژوند د دنیا، آخرت یې ترویر کړی و. دا ځای ویرو چې داسې به حساب راځي، جهنم به راځي. وشهدوا علی انفسهم، او شاهدي ورکړه دوی په خپلو ځانو باندې چې انهم کانوا کافرین، بېشکه دوی کافرانو په دنیا کې. او الته بل آیات راغی چې دوی وی والله ربنا ما كنا مشرکین، الته خو انکار و. نو الته موږ تطبیق کړو. دلته ګوره شاهدي په خپل کفر ورکوي، الته خوله بنده شوه، په خوله انکار و، په خوله بنده شوه، اندامو شاهدي په ورکړه، بیرته ذاتي په خوله اقرار راغی. نو انکار به مې دا ځان ته حال ده، خو اقرار به مې د دې په ځان ده. ذالک د دې رسولانو لیږل د څه دپاره دي؟ الله تعالی وی دا د لیږل د رسولانو د دې دپاره دي ان لم یکن ربک، د دې دپاره چې نه د رب دیتا مهلک القرى، هلاکونکی د کوم کلي بظلم، په ظلم سره، او حال ده و اهلها غافلون، چې اهل د دغه کلي ناخبره وي، بېخبره. خدای پاک لکه ما درته ویلي وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، بېخبره څوک خدای پاک نه هلاکوي. نو ځکه الله رسولان لیږي، په دین خبرې، په عقبا او دنیا دواړو عذابو او ثوابو یې خبرې. ولکل درجات مما عملو، هر ډله لره د مسلمانانو د کافرانو درجې دي د هغه نه چې دی عمل کړی. مسلمانانو ته د نیک اعمالو درجې دي متفاوتې، ولې په عمل کې فرق ده. کفارو ته د عذابو درجې مختلفې دي، ځکه چې د دې په اعمالو کې فرق ده. وما ربک بغافل عما یعملون، نه د رب د تا غافل دی هغه څه نه چې دی عمل کوي. وربک الغنی ذو الرحمه، رب د تا بې پروا ده د بندگانو د عبادت نه. داسې نه ده چې الله چې رسولان را لېږلي دي بندګي ته ضرورت ته چې ما ته عبادت وکړي، زه محتاج یم عبادت نه. الله غني ده، خو ذو رحمت، خاوند رحمت ته چې رسولان را لېږلي دي په مخلوق مهربانه ده چې په عبادت خبر شي چې جنت ته ولاړ شي. ان یشاء یذهبکم، الله اراده کې د تاسې د وژلو نو تاسې به ختم کی. ویستخلف من بعدکم، او په ځای به راولي، خلیفګان به کی په ځای د تاسې باندې وروسته تر تاسې ما هغه څوک یشاء او چې ورته خوښه شي. کما انشأکم من ذریة قوم آخرین، لکه څنګه چې تاسې پیدا کړي د اولادې د نورو قومونو نه پلرونه مو چیرې دي، نیکګان او غوره نیکګان مو چیرې دي، دغسې به تاسې هم نسل ختم شي، بیا به وروسته نور راځي. انما توعدون لآت، بېشکه هغه څه چې د تاسې سره وعدې کول کېږي چې قیامت ته، هغه راتلونکی ده. وما انتم بمعجزین، نه یې تاسې الله لره عاجزي کوونکي د الله په قدرت مخ نه لرئ چې د قیامت مخنیوی وکړئ، نه ادا به خامخا راځي، الله عاجزه کوی نه شئ. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، تو ورته وایه دی ته ای قومه د ما، تاسې عمل کوئ په د خپل حالت چې کفر ده، عداوت ده. انی عاملون، زه په خپل حال عمل کوونکی یم چې هغه ایمان ده او استقامت ده. خو فسوف تعلمون، زر ده چې تاسې به پوه شئ چې من تکون له عاقبت الدار، چا دپاره کېږي آخر ښه انجام دار د آخرت. انه شان دا د لا یفلح الظالمون، کامیابي نشي پیدا کولی ظالمان. او ان شرک لظلم عظیم، تر شرک نه لوی ظلم شته نه، نو دا کامیابي نشي پیدا کولی. اوس د دغه آیات نه مراد
چې وکئ تاسې چې په خپل حال عمل کوئ موږ په خپل حال دي دغه نه وایي دا معنا نه ده چې تخیر ورکول دي چې خوښه یې تاسې ده نه دا دمکۍ ده په واقع کې لکه فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا دلته مې ویلې تاسې خپل عمل کوئ ما خو نه منئ زه خپل خو پوی به شئ چې آخرت چا ده او هغه پوی هغه د واضح ده چې خدای پکې چې ظالم نشي کامیابه کېدی تر کفر نه لوی ظلم نشته نو کامیابي به د حق د مسلمان کې وي هغه به د جنت ده مشرکینو یو بل عمل و په حیواناتو کې په فصلونو کې د خپلو خدایانو برخې مقرره او د الله تعالی برخه مقرره حتی په اولادو کې به ویلې مقرره کړي سړي به ویل چې مثلا لاس زمن مې پیدا شي یو به د پلانکي بوت دپاره به زه حلالوم دا به یې کړه اوس نو دغه بدبختانو الله خو یې منه خو په صحیح معنا منل خو نه و دا نور خدایان یې منل ده ته به هم په حیواناتو کې به هم لکه په مال کې یو پسه د خدای د رضا دپاره او بل به یې د بوت د رضا دپاره په غنمو کې په فصلو کې په هر څه کې خو بیا به داسې وشوه چې هغه کوم د دوی د بوتانو په نامه به معلوم کړي وو هغه به د بوتانو خادمانو ته ورکول کېده چې چا به د بوتانو خدمت کوو هغه شی به یې هغو ته ورکول او چې هغه به یې هغو ته ورکول که داسې به پېښ شوه چې هغه د دوی د بوت برخه په هغه کې به څه نقصان راغی بیا به د هغه الله د رضا دپاره چې کوم شی مقرر و هغه نه به بیرته ورپوره کول چې خدای پاک غني ده او که به داسې و چې د خدای پاک په برخه کې به چې معلومه و څه نقصان به راغی هغه ته بیا نه ورکول چې هغه ته څه ضرورت ده دا تقسیم هم داسې بې انصافه نو دې دا معنا اول خو که سړی فکر وکړي مخلوق د خالق سره برابر کو دغه هم برخه مقرره کړ دغه بلکې مخلوق تر پورته کو د مخلوق برخه نه ورکوي د بوت برخه نه ورکوي د خالق برخه دی ورکه شي وای بلکې په واقع کې په محبت کې په احترام کې دغه تر پورته کړ د الله تعالی نه وجعلوا لله مقرر کړی دي دغه مشرکانو د الله دپاره مما زرع د هغه شي نه چې الله پیدا کړي دي که فصل دم الله پیدا کړی که چارپایان دي د دغه نه چې الله پیدا کړي من الحرث چې عبارت د فصل نه والانعام د چارپایانو نه نصیبا څه برخه د خدای دپاره مقرره ده فقالوا وی هذا لله دا د خدای د بزعمهم د دوی په ګمان په واقع کې خو نه ده د خدای چې شرک وي هغه عمل به څنګه د خدای د رضا دپاره شي او هذا لشرکائنا او دغه بله برخه دغه بیا د موږ د بوتانو ده فما کان لشرکائهم نو هغه برخه چې هغه به د دوی د شریکانو دپاره وه فلا یصل الی الله هغه نه رسیږي الله تعالی ته وما کان لله هغه چې د الله برخه ده فهو یصل الی شرکائهم هغه رسیږي د دوی شریکانو ته چې بوتان دي چې یو کې به تاوان راغی به د هغه نه برخه نه به ور واخیسته یو ته به ورکړه ساء ما یحکمون ډېر بد د هغه حکم هغه انصاف چې د دوی فیصله کوي یو وارې خالق و مخلوق لکه سره شریک بیا مخلوق تر فوق کی تر پورته کی د خالق نه وکذلک زین لکثیر من المشرکین لکه دغه ته چې دا د مالو تقسیم شیطان ښایسته کړی و دا د خدای برخه ده او دا د بوت برخه ده دغه شانې ورته ښایسته کړي و ډېرو مشرکینو ته قتل اولادهم وژل د اولادو خپلو لره شرکاؤهم هغه شریکانو د دوی چې هغه شیطانان دي اصل کې عبادت خو د بوت عبادت شیطان ده هغه شیطان د اولاد وژل هم ورته ښایسته کړي و لیردوهم د دې دپاره چې دوی هلاک کړي ولیلبسوا علیهم دینهم د دې دپاره چې پوشیده کې په دې باندې هغه دین ابراهیمي خپل ګورې مشرکین د مکې معظمې دا خو بقایا د نسل د حضرت اسماعیل علیه السلام وه دوی هم دعوه د دې درلوده چې موږ په ملت ابراهیم علیه السلام یو د ابراهیم علیه السلام په اولاده کې اسماعیل علیه السلام قرباني د الله په حکم وکه نه و شیطان به دوی ته په خیال کې دا ورکړه چې خو تاسې هم یو ځای مړ کړئ دین په مشتبه کوه او هلاکولې ولو شاء الله که الله اراده کړې وای د نه کوله د دا کار چې دا ونه کې ما فعلوه دوی به دا کار نه و کړی فذرهم پرېږده دی و ما یفترون هغه دروغ چې دی په خدای پاک پورې تړي بل به دوی څه کړه وقالو ویلې به هذه انعام دا چارپایان دي و حرث فصلونه دي حجر ممنوع دي حرام دي
لا یطعمها نه به خوري الا من نشاء مگر هم هغه څوک به خوري چې د موږ ورته خوښه شي بزعمهم د دې په زعم باندې لکه د بت په نامه به چې کومه اوښه آزاده کړه بیا به چې هغه بلار بشوه دوی به ویل که د دغه ژوندی بچی پیدا شو دا به د دغه بوتانو ملنګان او نران خوري ښځو برخه نشته او که مردار مړ بچی به پیدا شو بیا ښځې ونر طرف کې شریکان وو نو دا حرام دي نه بخوري مګر هغه څوک چې د موږ ورته خوښوي د دې په زعم و انعام بل طرف ته چارپایان دي حرمت ظهورها چې حرام دي شاګانې بارونه به څوک نه پوړي مخکې چې موږ تاسو ویلې بحیره او صائبه او حام وسیله دا به ذاتي څوک کار نه پلري د خپل ذمه پارغه کړې ده و انعام څه چارپایان دي لا یذکرون اسم الله علیها چې دوی نه یادوي نوم د خدای پاک په هغه باندې په خپل مرګ مړ شي هم خوري افتراء علیه لوجه د دروغ تړلو په خدای پاک باندې سیجزیهم بما کانوا یفترون زر ده چې الله به جزا ورکړي دوی ته په هغه څه چې دوی جوړول دروغ په خدای پاک پورې تړل وقالو او یې دوی ما فی بطون هذه الانعام هغه شی چې په ګېډو د دغه چارپایانو کې دي خالصة لذکورنا دا خاص دي د موږ د نرانو دپاره و محرم حرام دي علی ازواجنا د موږ په ښځو باندې و ان یکن میتة او که دا په خېټه کې د وښې بچی مړ وي مردار پیدا شي فهم فیه شرکا دی بیا دواړه نر او ښځه پکې شریکان دي سیجزیهم وصفهم زر د الله به جزا ورکړي دوی ته دا د دوی د بیان چې دا کوم فیصلې کوي د دغه به الله تعالی دوی ته دا د دوی د تقریرو سزا ورکړي انه حکیم علیم بشکه د الله تعالی چې د حکیم او علیم ذات قد خسر الذين قتلوا أولادهم صفحا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين شیطان دی اولاد وژل ورته ښایسته کول اولادونه یې وژل یو یې د بت په نامه به حلالول او هغه چې هغه ژوندی به لورانې په خاوره باندې چخلې د اولاد د مسکنت د وجې نه به نر و که ښځه به اولاد پیدا شو هغه به مړه کول او دغه بحیره او صایبه او دغه چې الله حلال کړي دی په ځان حرامول نو الله وی دا خلک تاواني دي قد خسر الذین بېشکه تاوان کړی دی هغه خلکو قتلوا اولادهم چې وژلي دي اولادونه خپل صفحا د جهل د وجې نه د ناپوهي د وجې نه بغیر علم بې د علم نه وحرموا او دوی حرام کړي دي ما رزقهم الله هغه څه چې الله دوی ته په رزق ورکړي افتراء علی الله لوجه د دروغ تړلو په خدای پاک چې خدای پاک راته ویلي دي چې دا حرام دي قد ضلوا په تحقیق سره دوی ګمراه شوي دي وما کانوا مهتدین نه دي دوی لیار مندونکي حق ته اوس د الله تعالی د قدرت دلایل ذکر کوي او د حل او د حرمت په باب کې احکام کوي نازلوي وهو الذي خدای پاک هغه ذات انشأ جنات معروشات چې پیدا کړي دي باغونه د انګورو د مځکې نه جګ د چت والا چیلو والا د چیلي انګور وغیر معروشات او بغیر د لرګیو نه په مځکه پراته والنخله الله پیدا کړي دي خرماوي وزرع فصلونه مختلفا اکله چې مختلف دي خوندونه د خوړلو دي دی وزیتون الله پیدا کړي دي زیتون ورومان انار متشابهان چې بعضې په رنګو کې سره متشابه دي وغیر متشابه بعضې په رنګو کې نه دي سره متشابه کلو خورئ من ثمره د میوو د دغه څه نه چې الله تعالی درته پیدا کړي دي اذا اثمره چې کله میوه وکړي وآتوا حقه ورکوی حق یوم حصادي په وخت ریبدلو کې ولا تسرفوا اسراف مه کوئ انه لا يحب المسرفین بشک الله نه خوښوي مسرفین خدای نعمت تعالی موږ ته باغونه هم راکړي د قسمه قسمه میوه بعضې میوو نومونه ذکر شو خو ټولې میوې په دغه حکم کې دي او موږ ته نور فصلونه هم الله تعالی راکړي خو د دغو دپاره بیا خپل حکم هم نازل کړی مخکې موږ ویلي وو چې تاسې لګوئ من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لکم چې په تجارت ګټئ په هغه کې به هم زکات ورکوئ چې د مځکې نه یې زه درته راشین کوم د هغه نه به هم څه برخه ورکوئ عشر یا نصف عشر که په باران اوبیږي د ویالو په اوبو اوبیږي د چینو په اوبو اوبیږي د کاریزو په اوبو اوبیږي نو لسمه حساب کې ورکوئ او که د ټوبیلو د ارټ په اوبو باندې اوبیږي بیا شلمه حساب کې ورکوئ خو الله هغه رحیم ذات باغ چې په پختن راغی
طبعا د کور والا خوراک تر کوي دستي خو نش کول کېږي اوس خورایه لکه د کال خرچه نه در پسې حسابېږي چې روپۍ تر حاجت زیاتې شو په هغو کې به زکات ورکوې دغه باغ هم چې اول میوې لږ لږ پخېږي لږ لږ ته خورې زوی دې خورې دغه نه در پسې حسابېږي خو چې کله د راوش کول د تجارت شی شو نو یو محصاد یې بیا ورکه حق بیا ورکه دا د پرېکړې په وخت کې هغه مخکې خوړل دي په خپل کور وخواړه په خپل عیال دي وخواړه هغه نه در سره حسابوي خو دا د پرېکړې په وخت کې چې لکه د درمندې اخیستل وخت کې دا ورکړئ ولا تسرفو اسراف مه کوئ د دغه اوس دوه معناوې دي یا دا معنا ده په صدقه کې اسراف مه کوئ داسې نه چې دا څومره د باغ میوه ده ټوله خیرات کې کور ته عیال ته نفقه نه پرېږدي دا اسراف هم نه کوي وروسته یو ځای کې را روان ده داسې مه که ولا تبسط یدک کل البسط چې کامل سخاوت کې بیا سهار ته ناست مسکین و محتاج او سوال کوي خلکو ته بهترینه صدقه عن ظهر غنا چې دومره شی په کور کې پرېږدي چې سبا سوال ته نه مجبور ځکه سوال خو حرام ده صدقه مستحب عمل ده نو داسې خو مه که چې دومره سوپیتوب کې چې مستحب کې آخر بیا حرامو ته ځان برابروي اسراف دغه هم منع ده خو بل طرف ته یوه روپۍ چې په ګناه کې ولګویم اسراف ورته ویل کېږي که عام مال په لیار کې ولګوي اسراف نه ورته ویل کېږي خو که یوه روپۍ په ګناه کې ولګېږي هغه ته اسراف ویل کېږي انه لا يحب المسرفین بېشکه الله تعالی نه خوښوي بې ځایه مصرف کوونکي مصرف بې ځایه مصرف کوونکی چې د ګناه په لیار کې یوه روپۍ ولګوي هغه الله تعالی نه خوښوي ومن الانعام پیدا کړي دي الله تعالی تاسو ته د چارپایانو د جملې نه حمولتن بار وړونکي خر ده کچر ده آس ده اوښ ده بارونه وړي و فرشن او بعضې حیوانات پیدا کړي غځېدونکي په مځکه څه معنی چې حلالولو کار یې پکې کوي دا میږي وزې دغه بیا بارونه نشي وړی کلو خورئ مما رزقکم الله د هغه مالونه چې الله تاسو ته په رزق درکړي ولا تتبعوا خطوات الشیطان متابعت قدمو د شیطان مه کوئ انه لکم عدو مبین بېشکه دا شیطان د تاسو دپاره دښمن ښکاره ده اوس مخکې چې موږ بار بار وویلې دوی بعضې خاص حیوانات حرام بلل په ځان باندې رب کریم د حلالو بیان کوي د حرامو د دوی نه اوس پوښتنه کوي خدای پاک اته جوړې حیوانات پیدا کړي دي نر او ښځه میږې نر او ښځه لري وزې نر او ښځه لري غویان نر او ښځه لري اوښان نر او ښځه لري دا نور حیوانات دوی د جنس نه دي هغه په دوی کې داخل دي اوس دغه اته ډلې خدای پاک تاسو ته حلال پیدا کړي امې نر حلال امې ښځه حلال اوس نو زه د تاسې نه پوښتنه کوم ته الله یې چې دوی نه پوښتنه وکړه ته ورته ووایه چې خدای پاک نران د حیواناتو حرام کړي دي لکه دوی به چې ویلې حام مینده اوښ چې لس اوښې تر پلار بشي دا به ذاتي څوک نه خوري که ښځې حرامې کړي دي لکه بحیره او صایبه کومې تاسې نه پوښتنه کوم او که نه چې د مور په رحم کې وي هغه یې حرام کړي د مور په رحم کې خو نر بچی هم د مور په رحم کې وي ښځه مې دا فرق ولې کوي خو که نران حرام بیا خو ټول نران حرام دي بیا دا څه معنی چې هغه نر حرام ده چې لس اوښې تر بلار بشي که نه وي بلار بیا هغه نر بیا روا ده که ښځه حرامه وي بیا خو به ټولې ښځې اوښې حرامې وي هغه ولې حرامه ده چې دوه جونګۍ وزېږوي هغه حرامه ده او که یوې جونګۍ وزېږوله بیا بېرته نر جونګی وزېږوه هغه بیا نه ده حرامه او که د رحم والا وي بیا خو نر او ښځه دواړه حرام شو دا معنی دین د تاسې په اختیار کې نه ده چې دا حلال دا حرام چې خدای پاک حلال کړي هغه به حلال بولئ چې الله حرام کړي دغه اته جوړې نر او ښځه خدای پاک ټول موږ ته حلال کړي دي خو په شرعي طریقه چې حلالول به دي الله په اسم باندې وي خپل مال به دي وي پردی به نه وي په دغو کې که داسې وه منخنقه وه موقوظه وه متردیه وه ما اکل سبوع و چې مخکې ذکر شوي و چې ذبح اختیاري هم پکې رانغله اضطراري هم پکې رانغله هغه بیا په دغو حیواناتو کې هم حرام کړي دي ثمانیة ازواج الله پیدا کړي دي حلال اته جوړې نر او ښځه من الضأن اثنین د میږو نه ګډو نه هم دوه پیدا کړي نر او ښځه و من المعز اثنین د اوزو نه هم دوه پیدا کړي دي نر او ښځه قلت ورته
وی دیتا ذکرین حرم آیا د دغه نران الله حرام کړی دي امیل انسین که خځې حرام کړی دي امشتملت علیه ارحام الانسین که هغه حرام کړی دي چې ګیړې د میندې په یغو مشتمل دي نبئونی بعلم ما ته تاسو خبر راکړئ په علم ان کنتم صادقین که رښتونی خو یو آیات راته راوړئ چې تاسو وایئ چې الله راته حرام کړی دي بحیره او صاحبه او الله ته نسبت کوي خو راوړئ یو آیات راوړئ چې خدای په کوم حرام کړی دي ومن الابل اثنين د اوخانو نم خدای پاک دوه جوړې پیدا کړي دي نر او ښځه ومن البقر اثنين د غویانو نم دوه جوړې پیدا کړي دي نر او ښځه قل ذکرین تورتوی آیا نران دي دی حرم الله حرام کړي امل انسین که خځې دي دی الله حرام کړي امشتملت علیه ارحام الانسین که هغه حرام کړي دي چې د وخې په خېټه کې د غوا په خېټه کې وي رحمو کې وي کوم یې حرام کړي ام کنتم شهداء تاسو چې نسبت د حرمت دغه شیانو الله تعالی ته کوئ نو د تاسو نه دغه پوښتنه هم کوو آیا تاسو حاضر وئ هغه وخت اذ وصاکم الله بهذا چې الله تعالی وصیت حکم کوو تاسو ته په دغه شیانو باندې یعنی تاسو اوریدلی تاسو ته وحی شوی فمن ازلمو څوک لوی ظالم د ممن دغه چانه افترا علی الله کذبا چې وتړي په خدای پاک پورې دروغ لیضل الناس چې نور خلک هم گمراه کی بغیر علم بغیر د علم نه ان الله لا يهدي القوم الظالمين خدای پاک هدایت نه کوي قوم د ظالمانو ته قل لا اجد تو ورته وایه تاسو خو د ځانه حلال او حرام او فتواوې کوئ خو تو ورته وایه قل لا اجد زه خو نشم پیدا کولی په ما اوحی الیه په هغه څه کې چې ماته وحی شوې ده محرما حرام کړی شوی شی علی طاعم په یو خوړونکي یطعمه چې خوري الا ان یکون میتة او په قرآن کې خدا ده چې په خپل مرګ مړ شو میتته حرامه ده او دما مسفوحا یا غوینې بهیدونکي حرامې دي او لحم خنزیر یا غوښه د خنزیر حرامه ده په انه رجس دا پلتي ده او فسقا یا هغه الله حرام کړی ده چې خروج وي د طاعت نه چې هغه معنا څه د اوهل لغیر الله به چې आवाज شوی وي غیر د الله ته په هغه باندې د بت په نامه الاله کې په یغو کې فمن اضطر څوک چې مجبور شو دغه خوړلو دغه حرام شیانو ته خو غیر باغ چې دای طلب کوونکی د زیادت نو په بل مظلوم ظلم نه کو بل هم دغه څه وګه ده دغه باندې ظلم نه کو ولا عاد نو تر حد نه تیریدونکی و فإن ربك غفور رحيم بشك رب دتا غفور او رحیم ذاته او په يهودو بعض شیان خدای پاک حرام کړي وو د دوی د ګناو په سبب سزا ورکړي وو په دغه دین کې نه دي په يهودو دی یو نقشه لکه اوخ لکه بعض مرغان چې یو نوک لري دا الله په حرام کړي وو د دوی د ګناو دی وجنه یا هغه واز دی د بعض حیواناتو چې ما د تمخ کې ویلی وو دلته په خپل تفسیر کوي هغه واځه چې اسانه دی غوښه نه بیلیږي هغه هم نه په حرامه کړي چې په غوښو کې د نن جدا کول هم سخت دغه خدای پاک په حرام کړي وو وعلى الذين هادو او په هغه کسانو چې يهوديان دي حرمنا موږ حرام کړي وو کل ذي ظفر هر خاوند دی یو نوک ومن البقر والغنم او ما حرام کړي وو د غویانو او د میګو د جملې نه ومن البقر والغنم د غویانو او د میګو د جملې نه حرمنا ما حرام کړي وو علیهم په دې باندې شحومهما واز د دې په حرام وي نور مالونه مې نه په حرام خو په واز د کوم الا محتملت ظهورهما هغه وازونه چې د ملا په اډو کې باندې وي او الحوایا یا په کلمو راتاوي او مختلط بعزم یا لم چې په اډو کې پورې راځړيږي دغه هم نه حرام دا په غوښه کې د نن شریک واز د په حرام وي دا مې ولې په حرام وي ذالک جزایناهم ببغیهم دا ما دوی ته جزا ورکړې وه په سبب د سرکشي د دوی و انا لصادقون بېشکه موږ رښتوني یو په حلال ویلو حرام ویلو کې الله وی موږ رښتوني یو موږ بل شی نه و حرام کړي دوی په ما پورې دروغ تړي چې خدای پاک په موږ باندې حام او فصیله او بحیره او صائبه دا حرام کړي دي فإن كذبوك کدی نسبت دروغ کوي تا ته په دغه وحی کې نو فقلت ورته یا ربکم ذو رحمت واسعه رب د تاسې چښتن ډیر پراخ رحمت ته چې تلوار نه کوي چې زر عذاب درکړي تکذیب خو د وحی په واقع کې تکذیب د الله تعالی ده خو الله زر عذاب نه درکوي ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين خو او نه ګرځول کېږي عذاب د قوم د ګناهګارو نه
څوک دې مغروره کېږي نه بیا څوک تر ګرځوی هم نشي. اوس خو رحمت واسعه دی، زر عذاب خو نه راولي، خو چې اراده د عذاب وکړي بیا څوک مخنیوی نشي کړی. کافرانو بدبختانو یو طرف ته به کفر کوو، ګناوې به کړې، بل طرف ته به په هغه کې دعوا دا کړه چې خدای پاک دې موږ په کفر خوشحاله ده، دې موږ په دغه ګناهونو خوشحاله ده. ولې که خوشحاله نه وای موږ دا کار نشو کړی. د الله د خوښې نه بغیر خو نه کیږي. ګورې دلته دوه شیان دي، یو مشیت ته، یو رضا. ابوالمنتهی که موږ تاسې وګورو، یو مشیت ته د عقیدې مسله ده، یو رضا. هر شی چې کیږي په علم د خدای پاک، په قدرت د خدای پاک، په اراده د خدای پاک. یو شی د الله د ارادې نه بغیر نه کیږي، خو په هر مراد راضي نه وي. اراده د ارادې نه بغیر نه کیږي، خو په هر مراد راضي نه وي. رضا یې په نیک اعمالو کې ده. نیک اعمال په مشیت الله هم دي، په رضا د الله هم دي. ان الله لا يرضى لعباده الكفر. خدای پاک خپل بندگانو ته کفر نه خوښوي. دوی خو د کفر د خوښې نسبت ورته کو چې الله دې موږ په کفر خوشحاله ده، که نه وای موږ کفر نه شوی کړی. ان الله لا یامر بالفحشاء. خدای پاک په ګناه امر نه کوي، چې نه یې غواړي راضي نه در امر نه پکوي. خو کوم شی چې مقصود اصلي وي په یغ کې رضایت شرط ده. چې مقصود اصلي نه وي هغه کې رضایت نه ده شرط. اراده به وي خو رضا به نه وي. دغه باندې چې د موږ سر خلاص شي. چې مقصد اصلي وي په یغ کې دواړه شرط، چې ام به اراده د الله وي، ام به مشیت رضا د الله وي. چې مقصد اصلي نه ده هغه کې اراده شته د خدای پاک، خو رضایت نشته. لکه اول د دغه دپاره په خارج کې مثال ویو، سړی حج ته ځي، دا د دغه ځای نه چې سفر شروع کوي حج ته، په دا لیارې باندې پخوا خو اجازونه نه وه. دا څومره ستړي چې په تیریږي، لوږه په راځي، تنده په راځي، ګرمي په راځي، ساړه په راځي، بیابانو کې شپې په راځي، ډېر تکلیفونه په تیریږي. دا مقصد اصلي ده. مقصد اصلي څه ده؟ حج ده. اوس په دغه ستړي څوک راضي نه ده، د دې لیارې په ستړو راضي نه ده، خو وسیله ده مقصد ته. چې مقصد بغیر د نه راځي، مقصد باندې خو راضي ده، نو د دې لیارې ستړی هم ورسره تیروي. کوم شی چې مقصد اصلي وي هغه او شی چې وسیله وي مقصد ته، په دغه کې فرق ده. مقصد اصلي د خدای پاک د حکمت بندگی ښوولی ده، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دا د دنیا د پیدایښت مقصد ده چې الله انسانان د خپل معرفت او د خپل عبادت لپاره پیدا کړي. نو په هغو راضي ده چې څومره عبادت ډیر کوي د هغه انسان الله ډیر راضي ده، چې څومره د الله معرفت ډیر حاصلوي د هغه نه ډیر راضي ده. دا نور امور خو وسیله دي مقصد ته. مقصد عبادت ته، خدا مقصد ته چې رسیږي په لیارې امتحانات دي. شیطان مقابلې په لیارې موجود دي. شیطان موجود ده. شیطان په خلقت کې مقصد اصلي نه ده. د شیطان په خلقت خو پیدا کړی د ټولو ګناهو منشأ خو شیطان ده. خدا توتیه مقصد ته ده. که د امتحان معنا نه وای، جنت به بیا ولې پیدا کېدو، جهنم به ولې پیدا کېدو. خدا به راځي دلته دغه په لیارې باندې یو شی ورته پیدا کوي. شیطان مقصد نه ده، وسیله ده مقصد ته. ډیر نومونه د خدای متعال هغه موقوف دی په دې باندې چې اثر به د شیطان په پیدایښت باندې پیدا کیږي. که شیطان نه وای ګناه به نه وه، چې ګناه نه وای بیا به الله توبه د چا قبلوله، الله به مغفرت چاته کوه، الله به عذاب چاته ورکو، قهار به په چا باندې و، منتقم به د چا نه و، انتقام به د چا نه اخیست. ډیر مصلحتونه په دغه کې موجود دي. نو اراده او مشیت ګوښې محبت ګوښې شیان دي، رضا ګوښې شیان ده. دوی به د رضا معنا تر اخیسته. سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله. که الله اراده وای د موږ د نه شرک، ما اشرکنا، نه به موږ شرک کړی و، ولا اباؤنا، نه به د موږ پلرو کړی و، او ولا حرمنا من شیء، نه به مو یو شی حرام کړی و. خو که موږ حرام کوم الله په راضي ده چې بحیره دا پلان و پلان حرام دي. که موږ کفر پکوم الله راضي ده.
کذالک کذب الذین من قبلهم دغه شان به دروغ ویلي هغه خلکو چې پخوا تر دی تیر دي حتی ذاقوا بأسنا تر دې پورې چې وایي څکل عذابونه دي موږ قلت ورته یا هل عندکم من علم آیا په ده خبره د تاسې څه علم شته وحی کتاب لرئ چې وایي چې الله دې موږ په کفر باندې راضي ده فتخرجوه لنا خو راته راوی باسئ چې خو دغه د تورات لیکلي دي یا انجیل لیکلي یا زبور لیکلي یا قرآن عظیم شان لیکلي دي چې الله دې موږ په کفر راضي ده راوی باسئ ان تتبعون الا الظن نه یې تاسې متابعت نه کوئ مګر تش د خپل اټکل ګمان کوئ و ان انتم الا تخرصون نه یې تاسې مګر همیش دپاره د ځانه دروغ جوړونکي اټکل کوونکي یې قلت ورته فلله الحجة البالغه الله لره دلیل کامل د تاسې په الزام باندې فلو شاء لهداکم اجمعین که الله اراده د تاسې د هدایت کړی وای نو ټولو ته به هدایت کړی خو الله د ټولو د هدایت اراده نه ده ځکه نو دعوا هم کوي د کافر هم ده په کافر په کفر کلک هم ده او ځان ته محبوب هم بولي چې الله په دغه راضي ده قلت ورته هلم شهداءکم الذین یشهدون خپل دلیل راوړی نشته شاهدان راولئ هغه شاهدان چې هغه شاهدي ورکړي په دې باندې چې ان الله حرم هذا چې خدای پاک دغه بحیره حرامه کړې ده صائبه یې حرامه کړې ده دا بعضې نران یا ښځې حیوانات چې تاسې مختص کوئ په دغه شاهدان راولئ که بیا بالفرض که په ان شهیدو داسې نور مشرکان مشران یې راوسته په هغې شاهدي ورکړه چې موږ دا شاهدي ورکړو چې خدای پاک دا حرام کړي دي فلا تشهد معهم ته به شاهدي نه ورسه ورکړې ولې خو تا ته خو خدای پاک حلال او حرام په دلیل واضح بیان کړه ولا تتبع اهواء الذين كذبوا متابعت مکوه د خواهشاتو دیغه خلکو چې تکذیب کړه به آیاتنا د موږ په آیاتو باندې والذین لا یؤمنون بالآخرة او هغه کسان چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې وهم بربهم یعدلون او دوی په خپل رب باندې برابرون کې د نورو شیانو وي هغه ورسره یعنې د دغو خلکو به متابعت نه کوي اصل کې حرام نور دي بحیره خدای نه د حرامه کړې صایبه یې نه د حرامه کړې حام فصیله یې نه د حرام کړې راشه ورته زه نور حرام در وښیم قلت ورته تعالوا راشئ اتلو ما حرم ربکم چې زه تلاوت کوم په تاسې باندې هغه کارونه چې الله حرام کړي دي علیکم په تاسې باندې اول الله تشرکو به شیئا خدای شرک حرام کړی دی چې د الله سره به شریک نه نیسي وبالوالدین احسانا اوس آیات کې داسې ویلې چې ورشه ورته چې هغه شی درته تلاوت کوم چې الله حرام کړي د مور او پلار سره احسان الله حرام کړی شرک مه کوئ حرام ده دوستي خو دا بل خو مامور به ده چې د مور او پلار سره نیکي کوي وایي ضمنا نهیه بل څه ده چې لا تؤذو والدی خپل مور او پلار ته ضرر مه رسوئ هغه حرام دي شرک حرام ده د مور او پلار ضرر حرام ده خو یو څوک به ضرر هم نه رسوي خو نور به بیا احسان هم نه ورسره کوي بیا چې خو الله ضرر حرام کړی ضرر خو نه ورسوم نو الله ځکه دغه جانب هغه مامور به را نقل کړ نه صرف په دغه هم نه خلاصېږي چې د مور پلار د ضرر نه ځان خلاص کړي نه احسان به ورسره کوي وبالوالدین احسانا ضرر حرام ده خو ورسره احسان مامور به ده احسان مامور به ده چې احسان به ورسره کوي او الله دا حرام کړی دی ولا تقتلوا اولادکم من املاق ما وژنئ مالونه اولادونه خپل د وجې د لوږې د ډار نه د اولاد وژله څو قسمه وه مخکې جاهلیت په دور کې یو خو خاص لورانې وژلې اذا الموعودة سئلت یو خاص عمل و چې ښځه به حامله و اولاد به پیدا کېدو ډاکټره به چې ورته راوسته مخکې به تیار کډی ورته ایښلی و چې دغه کډي په څنګ کې دا ښځه لنګه شي که اولاد بچایو نارینه و خو هغه رانیسئ که جنکۍ و د کډي ته یې دستي وراچوئ دا پیغور ده د ما د لور سره به بیا بل جما کوي یو خو هغه د لور وژنه وه هغه علت ننګ و عار و هغه د دوی شرم و نه دوم قسم داسې وژل و چې د اولاد د نفقې د غم به و دغې بیا دوه قسمه دي کله به چې اولاد پیدا شو اولاد به وژو ولې زه خو لوی سړی یم د ځان دپاره یو بندوبست کړی شم دی به چی خوري هغه د ده غم به د رزق غم به ورسره و نو ځکه بې وژه کله به بیا دا خیال ورسره و چې اوس دا زمون لورانې راپسې پیدا شي په ما پورې به دا یوه ګوله مړۍ زهر شي نه به یې پیدا کوی شي بیا به زه چی خورم
نو الله تعالی ځکه دوه قسمه آیتونه کله د اولاد خبره مخکې ذکر کوي نحنو نرزقکم و ایاهم دلته دی ذکر کړه په ځان په مرګ مه ډارېږه تا ته م رزق زه در کوم ده ته یم زه ورکوم کله وی نحنو نرزقهم و ایاکم دی ته اولاد ته دې م رزق زه ورکوم تا ته یم زه در کوم لا تقتلوا اولادکم من املاق د ډار د لوږې نه یې مه وژنئ نحنو نرزقکم و ایاهم موږ تاسې ته م رزق در کوو دی ته یم ورکوو یو تفسیر تفاسیر غالبا یو عجب تفسیر دلته د علماو عجب د نن سبا د حال موافق دا را نقل کړی اوس مخکې مو وویلې او من کان میتا کافر جاهل دواړو ته مړ ویل کېږي که نه ویل کېږي کافر جاهل دواړو ته دا چې اوس اولاد د علم نه باسي مسلمان عالم دواړو ته ژوندی ویل کېږي که نه اولاد د علم نه باسي چې اوس دا تعلیم ونه کي سکول و مکتب ونه ویایي بیا به چی خوري چې تجارت ونه کي بیا به چی خوري د علم نه یې باسي جاهل کو جاهل ته مړ خدای پاک ویلی ده نو علاوې دا زمون ما وژنئ جاهلان کوئ ما علم په وکئ تاسې ته م رزق زه در کوم دی ته م زه ورکوم تیر کال دوره کې یو طالب را سره و ورونه یې کمونیستیان و پښتونخوایان و د بلوچستان و مور یې پښتونخوایه و بدبخته د وړې دورې په کال مور ورته رنډه د ګیره ورخیه د علم یې ټول وای د دوی بې اجازې د دوی بې خرچې کړی ده پیغ ورونه راکول بیا ورونه به وایي دا راته ویلې چې موږ خو واده نه درته کوو چې موږ نه منې ته به بیا واده دې کومه نه کړې دا ملګري ته وایم چې موږ د خدای په وعدو اعتماد راشي دغه دپاره د عبرت خبره ده دی دا ورته ویل چې بیا به واده دې کومه نه کې بیا به روپۍ دې کومه نه کې د دورې په کال هم خرچه نه ورکوله ده ته یې دورې په کال په خپله سړی راغی چې راشه زه لور در کوم مفته لور یې ورکړه دستاربندي شپې چې کېدې بل سړي 1000 روپۍ ورته راولګېدې د خرچې دپاره ګورې الله چې وعده کړې ده چې زه تا ته م رزق در کوم ده ته هغه نور بدبختان یې په خپله مزدورۍ ګټي موږ استاد به طالبانو ته موږ ته مخ راواړو زه په خپله دوره کې کله کله دغه پوښتنه کوم طالب ته به مخ راواړو چې غواړه ټیم په څو ده نه یم خبر بل ته به مخ ورواړو د دالو کیلو په څو ده نه یم خبر بل ته مخ ورواړو وړو ګنۍ په څو ده په نه یم خبر وایي ښه د خدای شکر نه باسئ خورئ یې چې کوئ خو په حساب یې په قیمت هم نه یې خبره 14 کاله 14 کاله طالب په طالبي کې وخت تیر کړي رزق خدای ورکوي په قیمت هم نه ده خبر کوم عالم چې د دین خدمت په اخلاص باندې کوي د درس په زندگی کې 2000 3000 تنخواهي د کور خرچه یې څومره وي دا خدای پاک د داسې لارو نه برابروي چې د ده نه خوب و خاطر کې ورځي نه به په خیال کې ورځي خو الله ذمهوار ده د رزق ذمه الله اخیستې ده په دغه باندې ما کوه دا چې دوی د علماو طبقې ته په سپک نظر ګوري او ټولو دنیا بې عزت عالم کوي دا موږ استادان چې موږ ته راشي یا پلیار یو عالم چې راشي 1000 نفره که ناست یو که 2000 نفره ناست ټول ورته جګ شو یو خیل ته دم څوک جګ شي دا پروفیسران نه دي یو ټوکه یو چا په ممرکاټ کې مې واورېده وایي د ما یو ملګری و ګیره یې مرخیله برېت یې مرخیل سر یې مرخیه همیش به وایي داسې و وایي ما دا د ګیرې پورې ډېره خوارۍ پورې وکړې چې هر څه مې ورته وویلې چې ګوره دا داسې ګناه ده په لمانځه ولاړ یم په ګناه لګیا یم په خوراک لګیا یم په ګناه لګیا یم چې هر څه مې ورته وویلې نه یې منل بل وخت کې یو 4-5 میاشتې بعد مې ولیدو ښه لویه ګیره ده وایي ما تعجب وکړو چې ما ډېر ملګری یم ما ډېره خوارۍ پورې وکړه نه یې پرېښه دا یې څنګه پرېښوه نو وایي ورته مې ویلې چې پلانکیه ما خو څومره زارۍ درته وکړې او دلایل مې درته وویلې تا نه پرېښوه دا دې څنګه پرېښوه وایي ده راته ویلې چې په کور کې مې یوه جنکۍ لور ده ډېره هوښیاره لور ده یو ورځ مې ګیره مرخیلې برېته مرخیلې د کور ته راننوتم دا کنکۍ لور مې رامنډه کړې چې ما ته غېږ راکړه وایي بابا څه د ادې مخ دی ده یعنې ادې هم ګیره نه لري ته هم نه لرې وایي بابا وایي څه د ادې مخ دی ده وایي ما ویله بس پرې مې کړو په هغه ځای مې پرېښود د نرو د ښځې فرق نه کېږي نو دوی د نرو د ښځې فرق نه کېږي څوک د نر په نظر نه ورته ګوري
ښځې ناستې په ګودر باندې رخیله یې وروانې مخ نه تر پټوي، خو یو طالب یو صوفي یو ښه سړی وروانې دستي مخونه پټ کړي. ځکه ښځه خو چې شرم کوي د نر نه کوي، د ښځې نه کوي. موږ او تاسې باید غلظت په ځان کې پیدا کړو. دا مطلب د موږ هم باید په دین کلک شو چې خلکو کې اثر پیدا شي، هغه پوه شي چې دا نیک مسلمان د موږ سره حیا وکړي. موږ ته باید دغه ایمان رنګ را باندې ښکاره شي، صبغت الله د علم د تقوا رنګ را باندې ښکاره شي چې هغه فاسق هم بیا احترام وکړي، هغه ښځه هم احترام وکړي، پوه شي چې دا د خدای نیک بنده ده. نو الله تعالی وی دوم اولاد ما وژنئ، د ډار د لوږې نه چې علم نه یې باسئ چې بیا بچی خوري. نه، تاسې ته هم رزق زه در کوم، دوی ته هم رزق زه ورکوم. ولا تقربوا الفواحشه، مه ورنږدې کېږئ ګناو ته، ما ظهر منها وما بطنه، هغه چې ښکاره ګناوې وي هغه چې پټې ګناوې وي، ورنږدې کېږئ مه. مخکې مو ظاهر و باطن خبره وکړه. دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم حلال هم ښکاره دي، حرام هم ښکاره دي، په مابین کې څه شبهناک شیان هم شته. د شبهناکو شیانو نه چې چا ځان وساتو نو خپل عزت یې وساتو، خپل دین یې وساتو. که په شبهناکو لګیا شو بیا به نو په عین حرامو لګیا کېږي. لکه شپون چې د چا رمې فصل ته نږدې رمه ورولي، چې نږدې ورولي اخر تر ورګډېږي. نو د شپاناکو نه ځان وساتئ چې اخر بیا په حرامو لګیا کېږئ. نو الله ولا تقربو، ورنږدې کېږئ ما، ورنږدې کېږئ ما. ولا تقربو زنا ته مه نږدې کېږئ. ولا تقربو الفواحش، ګناو ته مه نږدې کېږئ. په تجارت کې هم شبهناک تجارت مه کوئ چې بیا په حرامو لګیا کېږئ. په زمینداری په کاروبارو کې هم داسې کار مه کوئ چې شبهناک کې بیا په حرامو لګیا کېږئ. د خلکو سره په معاملاتو کې داسې مه کوئ چې شبهناک چې بیا په حرامو لګیا کېږئ. ورنږدې کېږئ ما. خو هلته به د دغه شبهناکو نه سړی ځان وساتي. دغه حدیث مبارک چې بخاري شریف مسلم شریف دواړو کې ده، په آخر کې راځي چې د انسان په بدن کې یو ټوکره ده چې صالح و ټول بدن به صالح وي، چې فاسد و ټول بدن به صالح وي. هغه شی د زړه. محدثین کرام یې د دغه د مخکې جملو سره څه ربط ده؟ مخکې حلال او حرام او شبهناک شیان ذکر دي، په آخر کې وایي چې د انسان په وجود کې یو ټوکره ده چې هغه صالح و ټول بدن صالح، که هغه فاسد و ټول بدن فاسد. وایي ربط یې دا ده چې د شبهناکو شیانو نه هلته به ځان وساتي چې زړه دې اصلاح شي. دع ما یریبک الی ما لا یریبک، چې کوم کار ته د نیت وکړو په زړه کې شک پیدا شو چې دا به روا وي که به ناروا وي، حکم یې نه و درته معلوم، مه کوه داسې کار. ولې خو شبهناک شو. د هغه زړه چې صفا شي بیا مفتی جوړ شي. استفتی قلبک، د خپل زړه نه فتوا غواړه. زړه چې نورانی شي د ګناهو نه قبض کېږي، بیا نو پرېږده. او که زړه تور و هغه خو د غوزاړی، هغه خو د غلو د ګندګیو سره شوق لري، هغه رغړوي، هغه بیا ګناوې چیرې پرېږدي، یا خو شوق په ګناوو کې ویني. دا وایي د هغه زړه کار ده چې زړه صفا شي، بیا د دغه صفا زړه نه مفتی جوړ شي چې په کار کې شک هم هغه کار بیا نه کوي. بیا نو حدیث ته دع ما یریبک الی ما لا یریبک. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، ما وژنئ هغه نفس چې الله یې وژل حرام کړي وي، الا بالحق، مګر په حق یې وژنئ. چې چا کلمه وویلې مرګ ناروا ده، خو په دریو طریقو حق باندې بیرته روا ده. دغه مسلمان جګ شو، ناحقه مسلمان قتل کو، د مرګ اوس روا ده قصاصا. دغه مسلمان جګ شو، د واده چښتن د زنا یې وکړه، مرګ روا ده اوس حدن. دا مسلمان جګ شو، بیرته دین پرېښی، مرتد شو، مرګ روا ده. دغه وژل بیا بې حق دي. دغه په ضمن کې بیا نور شیان هم راځي، هغه هم په دغو حکمو کې راځي، لکه د قطع طریق چې لارې نیولي، یا غل چې د چا کور ته ور اوړي، یا د چا بدناموسي او بېعزتي کوي، هغه هم په دغو کې داخلیږي، نو بیا مرګ روا کېږي. ذالکم، دغه چې څلور نهې ذکر شوي، ګناه ته مه ورنږدې کېږه، نفس مه وژنه، او شرک مه کوه، او یو ظاهره امر پکې راغی چې د والدینو سره احسان کوه. وصاکم به، حکم کوي تاسو ته په دې باندې الله تعالی، لعلکم تعقلون، د دې دپاره چې خپل عقل کې وچلوئ، خیر و شر معلوم کوي. او بل الله دا وی ولا تقربوا مال الیتیم، مه ورنږدې کېږه مال د یتیم ته، الا بالتي هي احسن، مګر هم په هغه طریقه چې هغه ښه طریقه وي. تجارت ورته پکې کړی شي چې مال یې ډېر شي، خو د خوړلو په نیت نه. حتی یبلغ اشده، تر دې پورې چې دی ورسېږي قوت ژڼېتوب خپل ته. بل علاوی و اوفو الکیل والمیزانه، تاسو پوره کوئ پیمانه او تول په عدل سره، بالقسط په عدل سره.
کیلي وزني شیات دي. نن سبا خو ټول تلل کېږي اکثره، خو مخکې د غنمو د اوربشو د دغو دپاره به کاسې وې، په کاسه به اوښته کاسې مقدار به معلوم و، 4 کیلو یا 2 کیلو یا څومره، هغه به خپل مقدار معلوم و. دا پوره ورکوئ. ویل للمطففین کې را روان ده. بعضې خلکو به 2 خیله کاسې د ځان سره ساتلې، یوه لږ لویه یوه کنکۍ، بل ته به چې پور ورکوه په کنکۍ کاسه به یې ورکو. بیا به چې پور ټیم پوره شو چې ما خو 10 کاسې غنم درکړي وو، هغه لویه کاسه به یې پسې وړه چې په دغه کاسه مې درکړي وو. د بل نه به یې ډېر راوړه، ده به لږ ورکول. دا تاوانونه یې کړه. نه، وفا په کیل او په وزن کې به نه وي. نن سبا په میټر او په ګز 4 ګوتې تقریبا فرق لري. په میټر شی واخلي، بیا بل باندې خرڅوي په ګاز، ورته یې چې ما ته په خپله په دومره لوېدلی، تا ته خو میټر لوېدلی په دومره، ګاز خو نه ده لوېدلی. کیلو سیری چې هغه تقریبا 250 ګرامه که 200 ګرامه په مابین کې فرق لري، وایي خلک په کیلو، بل باندې په سیري باندې په خرڅوي، وایي چې ما ته په خپله کیلو په دومره لوېدلی. نه، پوره به یې ورکوئ. لا نکلف نفسا الا وسعها، موږ نه مکلف کوو هیڅ نفس مګر په اندازه د طاقت ده. او بل آخره خبر، و اذا قلتم فاعدلوا، که فیصلې مکړئ نو بیا عدل کوئ. ولو کان ذا قربا، اگر که دغه څوک چې ته فیصله کې د ده په حق کې یا په ده باندې له وي که علیه وي، اگر که د تا قریب یم، د قرابت لحاظ به نه کړي، فیصله به په عدل و په انصاف وي. وبعهد الله اوفو، د الله په عهد وفا وکړئ. ازل کې موږ وعده کړې د خدای پاک سره چې ته مو خدای، موږ د بندګان یو، چې کلمه مو وویلې، وعده مو وکړه چې موږ به الله د تا په دین باندې چلیږو. ذالکم، دا تیر امرونه او نهی چې درته وشو، وصاکم به، حکم کوي تاسو الله تعالی په هغو باندې تاسو ته، لعلکم تذکرون، د دې دپاره چې تاسو پنتر واخلئ. وان هذا صراط مستقیمه، بېشکه دغه صورت چې د کوم احکام ذکر شو، دا د مال یار د مستقیمه، فتبعوه، د ده متابعت کوئ. ولا تتبعوا سبله، د نورو لیارو متابعت مه کوئ، فتفرق بکم عن سبیله، په تاسو کې به جداوالی راولي، لرېوالی به مو راولي د لیارې د الله تعالی نه. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خلکو د پوهې لپاره یوه نقشه جوړه کړه، داسې سیده خط یو راویست، بیا یې داسې کنکي کنکي خطونه یوه طرف ته بل طرف ته ویست. وی ویلې دا د مابین خط صراط مستقیم ده، دا یوې خوا بلې خوا سبل دي. د دغه آیت تشریح کوله، د هرې لیارې په سر یو شیطان داعي ولاړ دی چې داسې راځه. دا د سبلو په سر شیطان ولاړ دی چې داسې راځه، چې په کوم شیطان پسې روان شي د صراط مستقیم نه ویستې، لرې یې کړې، چې پسې ځې لرې کوي دي، که په عباداتو کې دي، که په اعتقادیاتو کې دي، که په اخلاقو کې دي، که په معاملاتو کې دي، دا ټول سبل لري. په احکامو کې هم خدای صراط مستقیم موږ ته ذکر کړ، په عقیده کې هم راته ذکر کړی، په اخلاقو په هر څه کې د مابین صراط مستقیم ده. دا یو خواته بلې خواته سبل دي، هرې په لیارې په سر باندې شیطان ولاړ ده، د حق د لیارې نه مو لرې کوي، جدا کوي مه، نه داسې مه کوئ. ذالکم وصاکم به، دغه اتباع د سمې لیارې حکم کړی د تاسو ته الله تعالی په هغه باندې، لعلکم تتقون، ښایي چې تاسې په دغه برکت باندې ځان د ګمراهي نه وساتئ. ثم اتینا موسی الکتابه، بیا ورکړی موږ موسی علیه السلام ته کتاب، تماما چې دا اتمام و د نعمت، پوره کول و د نعمت، علی الذي احسن، په هغه چا باندې چې چا نیکي کړې وي. وای مراد نه یا خپل حضرت موسی علیه السلام ده، د خدای په دین روان احسان، الله دا تورات هم په نازل کو، اتمام نعمت په ده باندې وکړه. او یا هغه مسلمان چې چا د موسی علیه نبینا علیه السلام اتباع کړي، و تفصیلا لكل شیء، او دا واضح بیان کوونکی د هر شي چې خلک ورته محتاج وي، و هدن هدایت ته، و رحمتا رحمت ته، لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون، شاید چې دوی په ملاقات رب خپل باندې ایمان راوړي. خدای پاک دین موږ ته اوامر نواهی ذکر کوي، بیا راته وایي دغه د ما صراط مستقیم ده، دغه نه یو خاطه بلې خاطه به نه ځي. دا د مخکې ادیانو کې هم دغسې و، داسې نه ده چې صرف په تاسې اوامر او نواهي و.
په مخکې ادیانو کې هم دغسې کتابونه نازل شوي اوامر و نواهب کې موجود یغو کې هم صراط مستقیم موجود چا چې په یغه دین عمل کوو په یغو خدای انعام کړی ده دا دین نعمت دی خدای پاک نو هر کتاب نعمت ته قرآن نعمت ته حکم د خدای پاک ټول په موږ باندې نعمت دي لږ وقفه به وکړو که نه